أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دو ابراهیم علیہ السلام عظمت شان ذکر شو په درې طریقو باندې مخکې، په دویم آیت کې ورسره عظمت شان د بیت الله ذکر شو چې الله رب العالمین بیت الله لم ډېر عزت ورکړی دی او هغې د امن کور ګرځولی دی، او به ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیهم السلام دواړو ته دا حکم و چې زما دا کور تاسو پاک وساتئ، بوتان تصویرانو نه پاک وساتئ چې دلته به شرک نه کېږي، دلته به صرف طوافونو له خلک راځي، اعتکاف له به راځي بیت الله ته حرم ته، او دارنګې د لمونځ کولو لپاره به راځي، رکوع سجدې به هلته کوي، نو دې لپاره زما دا کور پاک وساتئ چې ما سره څوک پکې شرک ونه کړي، ظاهري هم پاک کوي او باطناً هم پاک کوي. په دې آیت کې اوس الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام دعاګانې ذکر کوي، درې دعاګانې په دې آیت کې ذکر دی او وروسته بیا نورې دعاګانې هم ذکر کوي، او رد دی په یهودیانو باندې او په نصاراو باندې چې تاسو ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوب کوئ چې دا زموږ نیکه و، هغه د دې ښار لپاره دعاګانې کړي دي، او دارنګې بیت الله یې جوړ کړی دی، او دارنګې د آخري نبي لپاره دعا کړې ده، او تاسو وګوره دغه د ابراهیم علیه السلام خبره نه منئ، نه د ابراهیم علیه السلام په شانتې عقیده او ایمان لرئ، نه هغه چې کومه دعا کړل د آخري نبي باره کې نه هغه منئ، او دارنګې چې کوم بیت الله هغه جوړ کړی و، د الله کور کعبه یې جوړه کړې وه، د توحید مرکز یې جوړ کړی و، نو تاسو په هغې کې شرک کوئ، خاص کر مشرکان د مکې تاسو په دې کې شرک کوئ، او تاسو هم ځان منسوبوئ ابراهیم علیه السلام ته، نو دا څنګه تاسو ځان هغه ته منسوبوئ او ځان ته ووایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو؟ که تاسو د ابراهیم علیه السلام تابعدار یې، پکار دا چې آخري نبي منلی وی، پکار دا دی چې کعبه کې م شرک نه کولی، او دارنګې پکار دا وه چې تاسو د ابراهیم علیه السلام عقیده چې هغه منلې وی، تاسو دا نه کوئ او ووایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، هغه زموږ مشر و. په دې آیت کې د ابراهیم علیه السلام درې دعاګانې ذکر کوي، مزیدارې ښایسته دعاګانې دي. ابراهیم پرون موږ وویل چې بعضې مفسرین وایي چې ابراهیم په معنا د اب رحیم، هغه پلار چې هغه ډېر مهربان وي، هغې ته وایي ابراهیم، دا عجمي لفظ دی، عربی کې معنا اب رحیم، ډېر مهربانه پلار، نو هغه دعا چې د هغه کړې ده، یو دعا چې د هغه دا کړې ده چې الله دا ځای چې دی دا شړ ځای دی، الله د دې ځای نه ښار جوړ کړه، ځکه چې دا کعبه چې کوم ځای کې جوړه شوې ده حرم دی او کعبه ده، نو په دې ځای کې ابراهیم علیه السلام چې نو خپل اهل هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام چې دا وړوکی بچی و، دا یې په دې ځای کې پرېښو چې دا شل ځای یو دشته وه، بیابان و،
په دغه ځای کې دا پرېښي وو. ابراهیم علیه السلام بیا دعا وکړه الله دا شل ځای دی فصلونه وغیره پکې نه کېږي نو الله د دې ځای نه ښار جوړ کړه. دویمه دعا دا ده الله د دې ځای نه دا ځای د امن وګرځئ چې په دې کې امن وي. او دریم دا دی الله د دې اوسېدونکو له رزق ورکړه ځکه دلته خو فصلونه دا نه کېږي میوجات نشته دی. الله د دې اوسېدونکو ته چې دی نو دې ته د خوراک ضرورت دی الله دا وله ورکړي. خو دا شرط یې ورکړو الله چې چا ایمان راوړی هغو له رزق ورکړي. او الله ورته وویل چې نه مؤمنانو له او کافرانو له ټولو له به زه رزق چې هغه ورکومه، لیکن کافران به بیا اور ته بوځمه، آخرت کې به هېڅ اجر او ثواب بدله به نه وي. مؤمنان هغه به په آخرت کې خوراکونه یو مزې به په آخرت کې جنت کې. کافران چې دي نو د هغو به څه نعمتونه به په هغو باندې وي، څه راحت به ورته نه وي، بلکې اور ته به مجبوراً زه بوځم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من لا آمن منهم بالله واليوم الآخر. کله چې وویل ابراهیم علیه السلام رب زما اجعل هذا بلدا وګرځوه ته دا ځای بلدا ښار آمنا امن والا ورزق اهله او روزي ورکا اوسېدونکو دې ښار ده من الثمرات دا مدنیو د ځمکو نه من هغه چاته ورکا من منهم چې ایمان یې راوړی د دې ولا بالله والیوم الاخر په الله باندې او په ورځ وروستنۍ باندې. رب د انبیاء علیهم السلام دعاګانې شری غالبا اکثرا هغه لفظ د رب باندې شروع کوي. رب ځکه د بعضو علماو نه نقل دی چې رب کې اسم اعظم د الله دی، په دې باندې د الله لوی نوم دی رب، رب العالمین. دې وجه نه دې باندې دعا وی قبلیږي. د دعا نه مخکې سړی وي یا رب یا رب یا رب درې ځلې ووایي. او دارنګې د بعضې علماو قول ما کتلی چې هغه وایي چې څوک د دعا نه مخکې ربنا 15 ځلې ووایي او وروسته دعا کوي نو الله یې ضرور دعا قبلوي. په توجه په یقین باندې د دعا نه مخکې ووایه او بیا خپل هغه حاجت غواړه ربنا 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 15 ځلې پوره کړه او بیا وروسته د هغه خپل حاجت وغواړه چې الله دا مشکل مې دی، دا حاجت مې دی، دا راته پوره کړي، دا مشکل دا نه لرې کړي. دنیا دپاره دعا غواړي، آخرت دپاره، نو دعا به بیا الله قبلوي. ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې دام دي او وروسته نورې دعاګانې راځي. ټولو کې ته ګوره ربنا ربنا لفظ وایي. او دارنګې د نور انبیا علیهم السلام په باره کې چې هم راځي دعاګانې نو اکثر په لفظ د ربنا سره هغه شروع کوي او دارنګې په لفظ د رب باندې شروع چې هغه کوي. نو کله چې ابراهیم علیه السلام وویل یا رب اجعل وګرځوه هذا دا ځای بلدن ښار، ځکه چې شړه ځمکه ده او څوک پکې آباد نه دي نو الله د دې ځای نه ښار جوړ کړه. او بیا الله رب العالمین د ده دا دعاګانې قبولې کړي هم دي. دغه ځای کې الله به ښار جوړ کړی او بنو جرهم دا راغله او په دغه ځای کې دېره شو. هاجره بیبي او د ده زوی اسماعیل علیهم السلام دا په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام پرېښودل او د الله امر ورته د الله حکم و چې دلته یې پرېږده او ابراهیم علیه السلام چې نو هغه ته روان شو. او دا وړوکی ماشوم و او د دې سره لږ شانتې خوراک مراک دا یې پرېښودو. نو په دغه وخت کې اسماعیل علیه السلام په باره کې راځي چې دا تږی شو او د حاجرې بیبي سره اوبه نه وې او بل چې کوم وې هغه ختمې شولې، نور شی ورسره نه و. نو په دې کې دې غریبې منډې تله ووهله، صفا غونډۍ ته وختله چې
وګوري چې چېرته اوبه پیدا کړي که نه شي که څوک را روان وي په دې لار باندې تېرېږي نو چې اوبه وسرې چې زه ترې اوبه واخلم ماشوم دی تږی دی بیا د هغه ځای نه رامنډه کړي مروه غونډۍ ده هلته وختله نو دغه ځای کې تقریبا اووه ځل دا لاړه راغله او پریشانه وه ځکه چې بچی تږی او اوبه نه میلاویږي نو سړی ډېر پریشانه کېږي نو بیا چې راغله نو الله رب العالمین دغه ځای کې اوبو ته راپسېره کړلې او اوبو ته راویستلې جبریل علیه السلام راغی وزر یې ووو او دغه ځای کې الله اوبه راوټکولې آب زمزم چې ورته اوس وایي نو دا ډېر شي اوبه وې خو دې ورته بیا داسې حوض غوندې که ورته جوړ کړه او په هغې کې دا ودرولې نو دا انتظام خو الله رب العالمین وکړ بیا بنو جرهم چې نو دا یو قبیله وه هغه په دغه لاره باندې روان و نو چې ویې کتل اوبو پسې هغې هم ګرځېدل د اوبو طلب یې کوه ویې کتل چې لکه بره مرغان چې دي هغه تاویږي را تاویږي په دغه ځای باندې د مینا سره او دارنګې مکه کې په دغه خاص ځای کې دغه ځای باندې دغه مرغان ګرځي را ګرځي نو په دې کې هغو یو بل ته وویل چې مرغان چې ګرځي بره نو داسې غالب ګمان دا دی چې لاندې اوبه وي نو دی راغله د دې طلب پسې راغله دا مرغان چې کوم ځای باندې ګرځي دغه ځای ته راورسېدله نو چې راغله نو په دې کې هاجرې بېبي ته وویل که ته موږ له اجازه راکړې نو موږ به دلته دېره شو نو هغې ورته وویل چې زه به تاسو له اجازت درکړمه دلته دېره شئ خو په دې اوبو کې به ستاسو واک نه وي ګوره دا اوبه به زما په اختیار کې وي اوبو کې به تاسو را سره کار نه لرئ هغه ورته ویل ټیک ده نو دغه ځای کې دی آباد شو ځان له به کورونه څه چې وو یا خیمې وغیره هغه هلته ځان له برابرې کړلې او دغه ځای نه ښار جوړ شو ځکه قبیله وه او بس الله کې فراخي راوصله ډېر شي خلک ترې جوړ شو دغه ځای کې آباد وو او د اسماعیل علیه السلام ښځه چې د هغه هم بیا په بنو جرهمو کې وکړه هاجرې بیبي خپل زوی یې ښځه هم وکړله نو عرب چې کوم دي نو دا بیا د اسماعیل علیه السلام اولاد دی هغې نه الله رب العالمین پیدا کړی دی او زموږ نبي هم د بنو اسماعیلو کې دی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بیا دا راغلی دی نو الله یې دا دعا قبول وکړه رب اجعل هذا بلدا په سورت ابراهیم کې بیا داسې دعا راځي چې رب اجعل هذا البلد راغلی دی چې نحو او صرف ویلي نو په هغې باندې پوهېږي بیا د هغې د وجه نه زه دا خبره کوم نو هلته یې معرفه راول د هذا البلد وجه دا ده چې هغه دعا یې بیا وروسته کړل اوس دې ښار جوړ شوی دی نو الله د دې ښار د رزق ورکه او د امن والا وګرځوه او دا وکه هغه وکه نورې دعاګانې به یې ورله وکړې او دا یې اولنۍ دعا ده امنا امن والا یې وګرځوی الله دا ښار د امن والا وګرځوه چې په دې کې امن وي په دې کې فسادونه نه وي او دارنګې قتل و قتال چې دی هغې نه پکې امن وي نو دا د امن ځای چې د هغه وګرځوه دا دعا هم د ابراهیم علیه السلام قبوله شوله الله رب العالمین د بیت الله ته او دارنګې د ټول حرم ته الله رب العالمین دا عزت ورکړی دی چې دا یې ځای د امن ګرځولی دی دنیوي امن هم پکې دی او اخروي امن هم پکې دی علما وایي اخروي امن دا دی چې څوک دلته ورځي د حج دپاره د عمرې دپاره بیت الله له ورځي حرم له ځي مسجد حرام له ځي نو الله رب العالمین دله عمرې دپاره چې ځي حج دپاره ځي صحیح ایمان سره ځي د توحید عقیده وي نو الله په دې عباداتو باندې او په دې حج او عمره باندې دله امن ورکوي د قبر د عذاب نه د جهنم د عذاب نه د قیامت د سختیانو نه امن ورته میلاویږي نو ګوره معنوي امن دا پکې دی اخروي امن د آخرت امن چې دی نو دا په دغه ځای کې په عبادت باندې په حج او عمرو باندې میلاویږي او په ظاهره کې هم دا ځای دنیوي امن هم پکې شته دی ظاهري امن دا هم پکې دی هغه دا دی چې مخکې موږ وویو چې دلته خسف او مسخه چې د هغه نه کېږي په حرم کې او بیت الله کې د چا شکل مسخه کېږي نه
او دارنګې څوک په ځمکه باندې ښکته نه نوځي، په ځمکه باندې ښکته نوېدل دا پکې نشته دی. دارنګې دلته قحطونه نه وي، قحط الله رب العالمین په دغه حرم کې چې هغه نه راولي. او دارنګې قتل و قتال او جنګونه کول په حرم کې دا حرام دی. هغه وخت نه الله دا ځای د امن ګرځولی که ستا دښمن هم وي په حرم کې څه به ورته نه وی چې د حرم نه بهر راوځي نو به که ستا په هغه باندې قتل یې او په ناحقه یې وژلی نو به یې وژلی شي، لیکن حرم کې به هغه ته دا امن وي، ته ورته څه نه شي ویلی. نو ګوره الله له څومره ښایسته امن ورکړی دی، تر دې پورې چې د هغې بوټو ته هم امن دی. د حرم په حدودو کې چې کوم بوټي دي هغه به نه وی. او دارنګې مرغانو ته هم امن دی، مرغان به ښکار کوي نه. او دارنګې مرغان چې کومې انډې واچوي نو هغه به راخلې نه. دا وګوره مرغانو ته د ښکار والا سره ټولو ته هم دلته ښکار کول دا هم حرام دي. مرغانې هغه ښکار کولی نه شي چې دوی ولي او راونیسي او دارنګې حلالې کې داسې نه شي کولی، دا امن دی. تر دې پورې بعض علما ویلي که یو سپی ښکار ویني که نه په حرم کې بالفرض وي او ښکار ویني د ښکار پسې منډه کوي نه، او نه د ښکار د دې سپي نه منډه چې هغه وایي. الله رب العالمین بعض ځمکو له ډېر عزت ورکړی، نو دا یې د امن والا ګرځولې ده د وجې د دعا د ابراهیم علیه السلام نه. درېمه دعا دا ده وارزق اهله من الثمرات، یا ربا رزق ورکړې اوسېدونکو د دې ته من الثمرات د آمدنیو د ځمکې نه. دا درېمه دعا د الله رزق هم له ورکړي. وجه دا ده چې دلته دا ځمکه داسې ده چې شګړنه ځمکه ده او په دې کې فصلونه او په دې کې سبزیانې او په دې کې دا میوجات کجورې وغیره دا پکې نه کېږي، ځکه شګړو له ځمکه چې نو په هغې کې داسې نه کېږي دا فصلونه جوار غنم وربشي او دارنګې نور کوم میوجات فروټ وغیره چې دي انګور کجورې وغیره دا پکې نه کېږي. نو الله د دې اوسېدونکو له ته رزق انتظام چې هغه دلته وکړي. نو دا دعا هم قبوله شوه. سورت قصص کې راځي یشبع الیه ثمرات کل شیء، هر قسم میوې د دنیا چې هغه دلته راځي. اوس هغه وخت نه الله رب العالمین دا دعا له قبوله کړله. علما ویلي دي چې کوم کسان چې هلته ورشي نو هغو ته هم دا پته ده چې هلته چې کوم بازارونه دي کوم دوکانو په هغې کې چې هر قسم شی ته غواړي هغه هلته میلاویږي تا ته. که د دنیا هر دنیا کې کوم فروټ کېږي که نه فروټ دا لامده فروټ او دارنګې دا وچه میوه چې ورته وي او دارنګې غله جوار غنم وربشي هر څه چې ته غواړې نو هغه به هلته تا ته میلاویږي. وارزق اهله من الثمرات، د ټولې دنیا نه تقریبا دا شیونه راځي الله رب العالمین راولي او دلته بس تا ته په اسانه طریقه باندې میلاویږي. دا دعا د ابراهیم علیه السلام وه چې الله قبوله کړه. دا درې واړه دعاګانې قبوله شي. د الله خلیل دی، د الله دوست دی، د دې وجه نه د الله نه چې دعا غواړي الله یې قبلوي. خاص کر د ټولو انبیاو چې د الله نه دعا غواړي نو الله یې قبلوي. خو ابراهیم علیه السلام یو قید ولګو من آمن منهم بالله والیوم الاخر، یا الله رزق ورکړه هغه چا ته چې ایمان یې راوړی د دې نه په الله او په ورځ وروستنۍ باندې. امانه ایمان یې راوړی مانه ایمان لري د دې نه په الله او په ورځ وروستنۍ مؤمنانو ته رزق ورکړي. دا د ابراهیم علیه السلام اجتهاد دی چې داسې وایي، ځکه چې مخکې وویل الله زما په اولاد کې ته امامان چې د دین دا جوړ کړي، مشران دین یا الله په دې زما په اولاد کې هم جوړ کړي. نو الله ورته وویل چې نه د دین مشري چې کومه ده نو دا به ظالمانو ته زه نه ورکومه. ستا اولاد چې دي دا به دوه قسمه دي، سبب کې نیکان دي سبب کې ظالمان دي، بیا په ظلم کې هم درجات دي. نو زه ستا بچو ته ټولو بچو ته د امامت فی الدین نه ورکومه چې کوم پکې ظالمان دي، لیکن کوم چې نیکان دي نو دیو ته به الله رب العالمین امامت فی الدین ورکوي. خاص کر چې هغه اسباب په چا کیي چې به هغه اسباب دی د امامت فی الدین دپاره. لکه پرون یو درې څلور موږ بیان کړو یا پنځه، نو دغې ته به زه مشري په دین کې ورکومه، نو ستا ټولو بچو ته زه دا نه ورکومه.
نو د هغې د وجې نه ابراهیم علیه السلام راولګېده او دا قید یې ولګو چې من آمن منهم بالله واليوم دا د دې اجتهاد و چې الله رزق چې ورکوي دا مؤمنانو ته ورکړه زما په بچو کې چې کوم ایمان والا دي الله دیو له رزق ورکوه او دیو له روزي چې هغه ورکوه الله کافرو له مه ورکوه نو په دې باندې الله رب العالمین ول رد وکړه چې الله رحمان دی که نه بېحده مهربانه الله ورته وویل چې زه کافرو لم رزق ورکوم ای ابراهیمه ته خو مؤمنان یادې مؤمنانو لم ورکومه لیکن کافر لم رزق ورکومه دنیا کې د کافرانو رزق هم الله ورکوي رزاق دی که نه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین الله د رزاق دی ډېر رزقونه بندګانو له ورکوي قسمه قسم طریقو سره حیواناتو له ورکوي او دارنګې کبانو له ورکوي او انسانانو له ورکوي او پیرانو له ورکوي د الله ډېر شی مخلوقات دي د ټولو رزقونه الله ورکوي نو کافر لم الله رزق ورکوي مؤمن له ورکوي او دومره دی چې د مؤمن رزق په دنیا کې هم دی او که ایمان باندې مړ شي نو په آخرت کې هم الله له رزقونه تیار کړي آخرت کې هم رزقونه الله ورکوي هر چې کافران دي نو کافرانو رزق صرف په دنیا کې دی دنیا کې الله له رزقونه مزې ورکړي او چې کله آخرت ته لاړ شي نو الله یې بیا اور ته بوځي والعیاذ بالله دا غټ نقصان دی د کافرانو د کفر د وجې نه چې دنیا کې الله رزق ورکوي لیکن آخرت کې الله فرمایي بیا نه ورکوم بیا به اور ته ځي قال ویل الله ومن کفر زه رزق ورکوم هغه چاته چې کفر یې کړی وي فامتعه پس مزې ورکوم دته قلیلا لږه موده ثم اضطره الى عذاب النار بے زه په زور باندې بوسم دلره او مجبورا بوسم دلره او عذاب د اور ته وبئس المصیر او بد دی ځای د ورګرځېدو دا اور ومن کفر معنا وارزق من کفره زه رزق ورکوم هغه چاته چې کفر یې کړی وي کافر هغو هم رزق ورکوم خو دا قید ورسره لګوي په امت کې مزې ورکوم هغه ته فایدې ورکوم هغه ته قلیلا لږه زمانه لږه موده قلیلا دا معنی نه ده چې لږ ورکومه که دا معنی څوک کوي نو دا غلطه ده قلیلا قرآن الفاظو معنی کول صحیح معنی کول دا ګران کار دی مګر هغه انسان چې الله یې ورته اسانه کړي قلیلا معنی لږ نه بلکې قلیلا معنی لږه موده ولې که ته معنی لږه وکړې نو کافران له خو الله ډېر رزقونه ورکړي دي اکثر کافر دا د اکثرو مؤمنانو نه ډېر مالدار وي اکثر کافر له الله ډېر فراخینې ورکړي دي که چین والا ته وګوره او برطانیې او امریکې والا ته وګوره غټ کافر دي لیکن الله پکې اکثر خلکو له مالونه ډېر ورکړي دي اکثر پکې غریبانان به پکې کمې مالدار پکې ډېر دي نو چې ته وایې چې زه به له پانسې ورکوم الله وایي لږ نو هغو له خو ډېر ورکړی دی نو دا خو باید څنګه د الله په خبرو کې دروغ نه شي کېدلی نو موږ معنی وکړه قلیلا لږه زمانه لږه موده هغه دا دی چې که ډېر کافران دي او ډېر مالدار هم دي خو الله له لږه زمانه مال ورکوي او بې لږ وخت له د دنیا فایدې ورکوي د دنیا زمانه د دنیا عمر لږ دی او آخرت زمانه او د آخرت عمر به ډېر دی نو هلته به اور ته بوځي او په دنیا کې که هر څومره ډېر مال ورسره دی خو لږه موده دی لږه ختمیږي دا موده ختمیږي عمر ختمیږي ځکه وي قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار بے په زور باندې زه بوځم دلته عذاب د اور ته اصرار دې ته وي چې هغه به نه ځي او الله یې په زوره باندې بوځي او دارنګې مجبورن یې بوځي مجبوره کوي دې ته چې ځه والعیاذ بالله اور ته څوک ځي په دې خبرو باندې لږ سوچ کوئ سوچ باندې درس ته کښېنئ سوچ باندې چې صحیح ته الله هدایت کوي به که موږ اخوا دېخوا ګورو را ګورو او دارنګې زړه او دماغ هم قرآن ته نه متوجه نو بیا راته هدایت نه کېږي ګوره او سړی په نقصان کې هم پرېوځي کې به هم نه ستړی به هم شي لیکن بیا به دې ته ثواب نه میلاویږي نو دې د وجې نه الله وایي زه مجبورا اور د جهنم ته بوځم صورت تور کې الله فرمایلی دي ویشتمه سپاره کې چې ثم یدعون الی نار جهنم دعا الله فرمایي زه د جهنم اور ته په دیکو دیکو باندې به بوځم ځکه چې مخامخ جهنمي ته سوچ وکړه او دغه جهنم چې دی نو هغه سم
تکادو تمیز من الغیظ، قریبه دی چې د غصې نه وچ وي، غصه دی. او الله ته مندا وي چې حل من مزید، الله زیتی شته چې نوره ما ته راوغورځوي، نوره نه ډکېږي، خېټه یې دومره غټه ده. او دا 3000 کاله رب العالمین برکلی دی دا اور، داسې تور دی، تیرې والا دی. او د هغې نه سپرغۍ هم د قیامت میدان ته راغورځېږي، دا غټ غټ بڅري او سپرغۍ دا هم ترې راغورځېږي. او انسان په هیبت کې، او ده ته وایي شا به اور ته ځه، نو دا ځي څه؟ دا نه ځي. هر انسان فطرت دا دی چې د اور نه انسان یېرېږي او بیا د جهنم څخه اور، نو هغې ته به ځان نه ورغورځوي. او چې دې ملایکو ته وایي ځه، نو دا به نه ځي، سوال به کوي خیر دی ما پرېږدی، بیا به زه نه کومه، خیر دی ما دنیا ته واپس ورېږه. لیکن ملائک هغه پې رحم نه کوي په دې کافرو باندې، په دې مشرکانو باندې او په دې فاسقانو. او دې به هغه به نه ځي، نو یدعونه هغې به له دکي ورکوي. لکه ته څوک نیسي قیدي کوې که نه، او هغه نیسي تا سره جیل ته، تا سره کور ته نیسي، او تاسو 2-3 کسانو ته اړم شوی، بس را نیسي او راکاږئ او دکي ورله ورکوي شا به مخکې ځه، او دکي ورله ورکوي شا به مخکې ځه، بس آخر دا شي جیل کې او کمره کې بند کړي. نو د الله سخت جیل دی دا، او بیا اور دی. نو دې د وجې نه دا به شاته زور کوي او ملایک به له دکي ورکوي. نو مجبورن په زور باندې به د جهنم اور ته یې څه وروغورځوي، والعیاذ بالله. اللهم اجرنا من النار. وبئس المصیر، الله فرمایي بد دی، ځای د ورګرځېدو دا اور، د مزو ځای نه دی، ګوره دا د غمونو ځای دی، دا د پریشانو ځای دی. دې د وجې نه یو حدیث رایاد شو، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دنیا کې چې الله چاله مزې ډېرې ورکړلي، د دنیا نعمتونه، د دنیا پیسې، د دنیا ګاړې او ډېر نعمتونه او سامانونه دنیا له ورکړی شوي دي، ډېر په ناز او په مزو کې ژوند تېر کړه، ډېر په ناز او مزو. وایي دا چې کله د الله بندګۍ او عبادت یې ونه کړه او مرګ پرې راغی، د دنیا کې ډېرې مزې واخیستلې او ډېر نعمتونه له الله ورکړي وو، لیکن د الله بندګي پرې ونه کړه او منسې ورغی الله له. نو کله چې د قیامت ورشي، نو الله به دا راوغواړي او راوبې نیسي، د ملایکو په سلام باندې په جهنم اور کې به له یو غوپه ورکړي، جهنم په اور کې به یو غوپه له ورکړي. او بیا به ده ته وایي چې ای بنده، تا په دنیا کې څه نعمت لیدلی و، تا په دنیا کې څه نعمت او څه مزې دې اخیستې وي، نو هغه به وایي چې الله ما ته خو هېڅ نعمتونه د دنیا نه و میلاو شوي، ما خو هېڅ مزې نه دي کړی، ځکه په دې یو غوپې کولو باندې دا دونه پریشانه شو، دونه ویرېده او دومره تکلیف ورته میلاو شو چې د دنیا هغه نعمتونه او هغه مزې هغه ټول ته هېرې شوې، او وایي چې ما خو هېڅ مزې نه دي کړی. هغه به ته هېر شي او هغه به فکر به یې هم نه وي. او دارنګې بل انسان به وي چې هغه به الله رب العالمین به یې راولي، او چې هغه به په دنیا کې مؤمن وي، مسلمان به وي، ایمان به پکې د الله بندګۍ عبادت، لیکن د مصیبتونو نه ډکه زندګي تېره کړه، پریشانۍ نه دي، یو طرف نه پریشانۍ او بل طرف نه، او دارنګې بیمارۍ نه ورته دي، فقر غریبي ور باندې ده، او دارنګې ډېر مصیبتونه دا یې تېر کړه، بیمارۍ نه غمونه دا یې تېر کړه، خو لیکن د الله بندګي، د الله عبادت یې پرې نه ښوده، بس صبر کوي او د الله نه دعاګانې غواړي. اخر دا چې مرګ پرې راغی، نو دا د الله مخ له ایمان سره ورغی، نو الله رب العالمین به دا راونیسي او جنت کې به له یو غوپه ورکړي، جنت کې به یو غوپه له ورکړي. او بیا به درته وایي چې بنده تا په دنیا کې څه غم پریشاني لیدلې وه، هغه به الله ما نه وه لیدلې. دونه به خوشحالي او دونه راحت او په مزو کې به دا انسان چې دا به وایي چې الله هغه د دنیا غمونه پریشانۍ هغه ټولې رانه هېر شو، بس ما هېڅ غم نه دی لیدلی، د دې سړي مزې دي، ته وګوره د داسې ښځې مزې دي. دې د وجې نه کوم انسان چې په دنیا کې غم نه لیدلی، دنیا کې مصیبت پریشانی مرضونه نه لیدلی، نو بعضې سلف او علماو نه نقل دي چې هغه جنت ته الله نه داخلوي، جنت ته الله نه داخلوي، دنیا مزې هم دې واخلي او جنت ته هم دې بیا لاړ شي، داسې نه ده، نه خامخا به یې مصیبتونه پریشانۍ غمونه به په تا راغلي او تا به په هغې صبر کړی او د الله بندګي به دې نه پرېښې، نو اوس د جنت ځای دی. دلیل پې دا دی، سورت فاطر کې الله رب العالمین فرمایلی دي چې کله جنتین جنت ته داخل شي، نو هغې به داسې وي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، ټول صفتونه د کمال
دا هغه الله دپاره دی چې موږ نه غمونه لرې کړه نو جنتین په جنت کې د الله حمدونه وي او دا وي چې الله ستا دپاره حمدونه دی چې موږ نه غمونه لرې شو هغه پریشانۍ نه رانه لرې شو هغه مرضونه رانه لرې شو نو دې نه معلومیږي چې جنت ته الله داسې خلک بوځي چې دنیا کې د غمونه او پریشانۍ نه لیدلي وي او په دې باندې تنګ وي او زړه بیمارۍ ته راختلی په دې باندې او بیا هم صبر کوي او د الله بندګي عبادت نه پرېږدي داسې خلک الله به جنت ته بوځي داسې زنانه الله جنت ته بوځي داسې سړي الله جنت ته بوځي نو وبئس المصیر جهنم ډېر خراب ځای دی ډېر بد دی ځای د ورګرځېدو دا جهنم او دا اور وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دی که ذکر کی بانی د بیت الله چې هغه ذکر کی کعبه د هغې عظمت شان مخ بیان کړه نو اوس وایي دا کعبه چا جوړه کړې ده نو په دې آیت کې هغه ذکر کوي بیا د ابراهیم علیه السلام دعاو سره ذکر کوي په دې کې د علماو اختلاف دی چې اول دا کعبه دا د ځای ته الله عزت د مخکې نه ورکړی چې کله الله ځمکه پیدا کړله نو الله رب العالمین د کعبه چې کومه دا کوټه ده د بیت الله دا کومه کوټه نو دا چې دا نو دې الله رب العالمین دغه ځای له عزت ورکړی دی او بلکې دغه ټول حرم چې مسجد حرام کوم دی دې ځمکې له الله ډېر عزت ورکړی دی په ټولو ځمکو کې د حرم ځمکه مسجد حرام ځمکه چې ده او د بیت الله دا په ټول مخ د ځمکه باندې دا عزتمنه ځمکه ده او دې پسې بیا عزتمنه ځمکه چې ده هغه د مسجد نبوي ځمکه ده او دارنګې د بیت المقدس ځمکه هغه عزتمنه ده نو دې له خو الله د هغه وخت نه عزت ورکړی دی خو د دې جوړونکی څوک دی چې د الله دا کور یې جوړ کړو نو یو قول دا دی چې د دې جوړونکی چې دی نو دا ابراهیم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین وویل چې دغه پلانکې ځمکه ده دومره اندازه ځمکه ده په دې ځای کې ته زما له یو کور جوړ کا او دا به د عامو مسلمانانو د مؤمنانو لپاره به قبله وي دغه طرف ته به لمونځ کوي او دغه ځمکې له ما عزت ورکړی دی ابراهیم علیه السلام راولګېده او د الله په حکم باندې شروع شو ګټې به یې راوړلې او لګیو بس د الله کوره د کوټه چې د هغه یې جوړه کړو اسماعیل علیه السلام به ورله ګټې ورکولې او ده به دیوال کوو یو کچه آبادي هغه زمانه کې ده جوړه کړله نو اول جوړونکی دی د کعبې او د بیت الله څوک دی ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دا زوی دی او دا ورسره ملګری دی په دې مدد ورسره کوي لکه ګټې ورله ورکوي او هغه دیوال جوړوي دویم قول چې هغه دا دی چې نه اول جوړونکی د کعبې د ابراهیم علیه السلام نه دی بلکې اول جوړونکی د کعبې چې دی نو هغه ملایکو دي اوله کې دا کور الله په ملایکو باندې جوړ کړی و بیا سیلابونه به راتله یو شڼ ځای و بارانونه به کله وشو نو دا به خرابېده غورځېده به نو بیا آدم علیه السلام به بیا دوباره جوړ کړ د آدم علیه السلام نه بیا وروسته شیش علیه السلام دا یو پیغمبر و هغه الله رالیږلی و هغه یې جوړ کړی دی او دارنګې د هغې نه وروسته بیا ډېر کرت هغه بیا ورانه شوې ده نو بیا ابراهیم علیه السلام چې هغه جوړه کړې ده او د ابراهیم علیه السلام نه وروسته بیا قریشو چې هغه جوړه کړې وه قریش هغه جوړه کړې وه د رسول الله وسلم د نبوت نه 15 کاله مخکې دا کعبه چې ده نو هغه بیا جوړه کړله ځکه خراب شوې وه او جوړه کړله او داسې جوړه کړله چې دوی چانده کړي وه د مشرکانو او د قریشو او دا وعده یې کړې وه د یو بل سره چې موږ به په دې کې صرف حلال مال لګوو حرام مالونه او مشتبه مالونه چې اشتباه کې هغه به پکې نه لګوو نو دوی چې دا کور جوړوو نو د دوی دا چانده کمه شوله د دوی دا پیسې کمې شوې نو د دې وجه نه غټه کوټه وه نو هغه یې سره راکمې کړه او حتیم چې کوم دی دا تې بار کړه اوس هم چې هلته ته ګورې نو چې څوک لاړ شي هغو ته پته لګېږي د بیت الله د کعبې سره نږدې وړوکې غوندې کې دیوال تې تاو شوی دی دغه ځمکه تې سرابار کړه دا هم د بیت الله ځمکه ده اصل کې د کعبې ځمکه ده خو چانده کمه شوله نو غټه کوټه نه شوه جوړولی نو دې د وجه نه کوټه یې لږ کمه کړله او مخکې 2 دروازې وي په یو دروازه به خلک ورنه وتل په بله به ترې وتل اوس یې وله دروازه یوه کړله دا کار یې وکړ او په دې کې تاریخ کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نه دی 15 کاله پس به پیغمبر کېږي لیکن دې کې
هغه هم ګټې راوړي دي او دغه کعبه کې کار کړی دی. نو د هغې نه وروسته به رسول الله وسلم باره کې راځي چې د عایشې رضی الله عنها سره یوه ورځ ناست و ورته وویل ای عایشې که چېرته ستا دا قوم قریش نه وي ایمان والا نه وی نو ما به دا کعبه جوړه کړې وې په شکل د ابراهیم علیه السلام باندې. شکل ابراهیم معنا دا چې ابراهیم علیه السلام په کومه طریقه او په کوم شکل باندې دا جوړه کړې وه نو هغه قسم ما به له دوه ګېټونه کړي وې په یو به خلک ورنوتی په بل به ترې وتلی او دا حتیم چې کوم بار دی نو دا به بېرته ما په دې کوټه کې داخل کړی وی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان وکړو ولې دا کار نه کوم ځکه چې دا ستا قوم نوي ایمان والا دي نو دې به وی چې ګوره رسول راغی او زمونږ دا کعبه چې ده په دې کې ګوتې ووالې او دا یې ورانه کړله او دا خبره نوي مسلمانانو باندې به خبره ښه ونه لګېږي نو داسې نه شي بېرته مرتد نه شي چېرته اسلام نه وانه وړي او دارنګې د دې نه فتنه او فساد جوړ نه شي نو ځکه زه دا کار نه کوم. کله کله سړی یو مستحب کار پرېږدي په دې وجه باندې چې د هغې نه یو شر جوړېږي یو اختلاف دې جوړېږي او دارنګې د خلکو ذهن هغې ته نه ورسېږي یو فتنه دې جوړېږي نو بیا کله کله سړی مستحب هم پرېږدي د نوو خلکو لپاره سړی کله کله داسې وکړي لیکن کله خلکو ته مسله معلومه ده مستحب هم پېژني هر څه پېژني بیا به د چا لپاره بیا سنت طریقه او سنت عمل به بیا موږ نه پرېږدو. نو بیا چې کله عبدالله بن زبیر رضی الله عنه چې دی نو هغه د دې مکې مشر و نو هغه عایشې رضی الله عنها دا حدیث یې د هغې نه اورېدلی و نو عبدالله بن زبیر راولګېده او دا کعبه به یې ورانه کړله او وویل چې زه د رسول الله ارمان پوره کومه نو په هغه طریقه باندې جوړه کړله چې دا حتیم یې په کعبه کې دننه کړ او دې لپاره دوه ګېټونه وکړو یو یې شا طرف ته ګېټ وله پرېښودو یو دا مخې ته کوم ګېټ چې دا یې دغه په دې کې عبدالله بن زبیر چې کله وفات شو حجاج ابن یوسف دا راغی دا د دې والي شو او مشر و د مکې نو ده بېرته کعبه ورانه کړله او په مخکیني شکل د کوم چې قریش جوړه کړې وه په هغه شکل باندې بیا جوړه کړله یو ګېټ یې بهر که او حتیم چې د هغې هم ته ویست او دقسې یې جوړه ظالم او ظلم یې وکړه. په دې کې د ده نه وروسته بل بادشاه راغی منصور په نوم باندې و منصور هغه دا اراده وکړه چې زه بېرته دا کعبه ورانوم او داسې جوړوم چې کوم عبدالله بن زبیر جوړه کړې وه او د رسول الله چې کوم ارمان و او په هغه شکل یې جوړوم چې په کوم شکل ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه. خو بیا امام مالک رحمه الله ورته وویله او دارنګې نور علما وو خاص کر امام مالک هغه ورته وویله چې داسې مه کوئ منصور بادشاه ځکه چې دا خو به د کعبې نه یو لبې او لوبې به ته جوړه شي ملعبه به ته جوړه شي خلک به راځي هر بادشاه به راځي هغه به ورانوي او بیا به یې جوړوي هر بادشاه به راځي ورانوي به بیا به یې جوړوي نو د دې نه باسې لوبې ټوکې جوړې شي نو په همدې شکل باندې پرېږده خیر د ګوتې پکې مه ووه نو اوس په هماغه شکل باندې پاتې ده په سوونو کلونه وشو په همدغه شکل باندې ده یو ګېټ یې دی او د ځمکې نه اوچته ده کعبه او دارنګې د حتیم چې دی هغې ته نه بار کړ او ګېټ یې یو دی. حتیم کې چې چا دننه مونځ وکړو دا داسې دی لکه کعبه کې چې دننه مونځ کړی الله رب العالمین یې موږ ورولي د صحیح ایمان د صحیح عقیدې او د حلال مال سره سړی لاړ شي ډېر خوند به کې دی چې سړی په دې حتیم کې رب العالمین ته ودرېږي. نو داسې دی لکه سړی چې په کعبه کې دننه ودرېږي ځکه دا د هغې حصه ده اوس رشم هلته ډېر زیات سازي خلک ورنوځي سړي زنانه ورځي او هغې کې دوه رکاته کوي نو دا دغه تاریخ خو د بیت الله د آبادولو نو که ابراهیم علیه السلام اول جوړونکی شي یو قول دا دی دویم دا چې اول جوړونکی ملایکو نو بیا بنیادونه لاندې وو بنیادونه خو الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته وویل چې دغه ځای کې بنیادونه دي دا یې ته وروښودل په وحي باندې او ورته وویل چې په دې باندې دیوالونه بره جوړ کا بنیادونه لاندې مخکې نه وو خو دا بنیادونه ولو اوچت کا نو دا راولګېد او په هغې دیوال شروع کړه او راوچت یې کړه او بیا تکبر نه کوي فخر نه کوي انبیا په خپل عمل باندې بلکې الله ته وایي چې الله ته یې رانه قبول کړي دا د انبیاو ډېر عاجزي او تواضع ده بعض وخت انسان یې که نه یو سړی یو زنانه یو عمل وکړي بیا فخر په هغې کوي او تکبر کوي او ځان ورته غټ ښکاره کېږي لکه ما صدقه وکړه ما دومره پیسې ولګولې او ما دومره روټۍ مې خلکو ته ورولېږله او دارنګې روجماته مې خلکو له ورکړه په دې فخر او لویي کوي نه دا به نه یادی
قانون دا دی چې یو نیک عمل دې کوو صدقې که بل عبادتي به نه یادې نه به بل چاته یادوي او نه به خپل هغې ته سوچ کوي چې ما داسې غټ عبادت کړی دی بس هغه به یېروي او بلکې دعا به غواړي چې الله ته یې مانه قبول کړي ځکه که الله یې قبول نه کړي نو تا ته به غټ عمل ښکاره کېږي او د الله په دربار کې به قبول نه وي د دې د وجې د ریا دپاره د شهرت دپاره او د دې دپاره عمل کول په دې سره د انسان عمل بربادېږي په کار دا دی چې سړی د قیامت د ورځې لپاره پټ پټ عملونه وکړي چې هېڅوک یې نه ما سوا د الله نه داسې عملونه په کار دی داسې صدقه داسې منځونه عبادت په کار دی چې د الله رب العالمین د ذات نه غیر تا هېڅوک پکې نه ویني او به عبادت باندې فخر او لوی موږ نه کوو بلکې د الله نه به دعا غواړو چې الله ته دا دعا چې دغه چې دا عمل زموږ چې دی دا قبول کړي دا دعا چې هغه به غواړې نو الله رب العالمین په دربار کې چې کله ته دعا کوې او عاجزي کوې نو الله نه به دعا قبلوي هغه عمل در الله رب العالمین چې هغه به قبلوي نو ځکه ابراهیم علیه السلام دعا مو ورسره کوي وإذ يرفع إبراهيم القواعد کله چې پورته کولو ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت لبیت الله و اسماعیل علیه السلام نو داسې ویلو دلته تقدیر دی یقولان اسماعیل وروسته راوړ وجه دا ده چې دوړ دیوال نه دی جوړ کړی دیوال جوړونکی ابراهیم دی او د ګټو ورکوونکی او مدد کوونکی د هغه سره اسماعیل دی نو ځکه وروسته راوړ هغه نو دې دواړو ویلو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ربا قبول کې زموږ نه دا کار یقینا ته خو هر څه اورې او په هر څه باندې پوهې الله ربنا تقبل منا دې کې اشاره دغه ته شو چې په عبادت باندې په یو نیک عمل به فخر نه کوي بلکې د الله نه به دعا غواړي او دا دعای په وخت د جوړولو کې کوله په وخت د جوړولو کې ځکه مؤمن سړی د دې نه یېرېږي چې زه عمل وکړم داسې نه چې الله یې قبول نه کړي دا په سورة المؤمنون کې الله رب العالمین دا خبره چې هغه کله چې مؤمنان چې کله یو نیک عمل وکړي نو په دغه وخت کې دا یېرېږي دا مؤمنان د الله نه چې داسې نه چې عمل خو مې وکړو خو داسې نه چې الله یې رانه قبول نه کړي بیا به څه کېږي یا لکه روژه مې ونیوله خو روژه ماته ټیم کې بیا دعا وکړه الله ته یې رانه اوس قبوله کړي ځکه که ته یې قبوله نه کړي خو موږ تبایي سړي باندې ولږ هم تېره شي تند هم پرې تېره شي او دارنګې تکلیف هم پرې تېر شي او بیا په روژه ماتې ټیم کې بس هغه نه هغه روژه قبول هم نه شي یا روژه ماتې وخت کې په جنګ باندې واوړي جنګ اختلاف بدې ردې غیبت او دارنګې ډېرو کورونو به ته د جګړو اوازونه اورې وجه دا ده چې اکثر خاوندان د دې ښځو چې نو دا چرس کوي او دارنګې څوک آیس نشي کوي او څوک چې سګرټ او نصار کوي نو دماغ یې په دغه وخت کې بند دي نو بس د مور سره هم په جنګ او د خور سره هم په جنګ او که ښځې د هغې سره په جنګ او بچو سره یو ها هو چې د هغه په دې کور کې سازي دا ډېر غلط عمل دی ګوره ډېر سوچ پکار دی او لږ او تنده در باندې تېره شي او آخري ټیم دی چې اوس روژه ماتې نو په دې وخت کې جنګونه مه کوه ټوله ورځ کې به یې نه کوې د روژې دا ضروري شرط دی چې تا سره څوک جنګ کوي حدیث کې راځي ته به ورته وایې زما روژه ده که هغه هر څومره زیاتې ظلم نه سره کوي بس ته به ترې ځان ساتې ته به ورته زما روژه ده اوس روژه راباندې مه خرابوه روژه کې به شور نه کوئ دا شور چې دی چې هسې شور هم کوي او چغې وایې که نه په کور کې دم ګناه ده په دې باندې د روژه کې نقصان پیدا کېږي او ګناه به پکې نه کوي جنګ جګړې اختلافات به پکې نه کوي غیبت هر وخت کې ګناه ده روژه پې خرابېږي مکمل په غیبتونو باندې روژه خرابېږي نو دې د وجې نه روژه چې دې نیوله هم د الله په یېره باندې نیسه والله نه ته عاجزي کوه او چې کله روژه ماتې نو وایه ربنا تقبل منا یا الله ته رانه قبوله کړي ځکه چې د الله سره زموږ زور خو نه چلیږي که نه زور نشته الله ما ته ګوډه روژه ونیوله ما ته ګوډه رب العالمین ته رانه په خپل دربار کې قبوله کړي ربنا تقبل منا ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی او د الله کور جوړوي او داسې نه وایي چې ما غټ کار وکړه ګوره نه به وي ای الله ته رانه قبول کړي دا ډېر ناشنا سبق دی که ستاسو توجه دې خبرې ده ډېر ناشنا نبي دی د الله خلیل دی د الله دوست دی او غوره شخصیت دی او په اولوالعزم پیغمبرانو کې د ابراهیم علیه السلام او بیم هغه الله رب العالمین ته الله ته رانه قبول کړي انک انت السمیع العلیم دې ته وایي وسیله نیول د الله په نومونو ای الله ته اورېدونکی دلته سمه د قبولیت مراد ده
الله ته قبلونکی د عمل العلیم او پوهې په هر څه باندې لکه سمع الله لمن حمده کې سمع کله اورېدو ته وي نو کله قبلولو ته وي نو سمع الله که معنا سمع په معنا قبلولو ده معنا قبلوي الله رب العالمین حمد د هغه چا چې د الله حمد وي نو دې ته وایي وسیله نیول د الله په نومونو سره ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دا اوس نورې دعاګانې د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي هغه دا دی چې د خپلو بچو غم ورسره د ابراهیم علیه السلام سره د هغې لپاره دعا کوي الله اول ځان له دعا چې الله ما او اسماعیل علیه السلام چې موږ همیشه خلاص کوونکي تا لپاره جوړ کا داسې نه چې لا یو عمل هم وکړو او نور به یې نه کوو نه همیشه تابعدار همیشه خلاص کوونکي الله زما په بچو کې هم داسې ډله پیدا کړي داسې ډله چې هغه همیشه تا ته تابعداره وي او ستا د حکمونو منقاده وي او بله دعا چې هغه دا د الله موږ ته طریقې د بندګۍ راوښیه وه او د حج طریقې چې کوم دي نو هغه راته راوښیه وه حج مخکې م و لیکن خاص طریقه باندې د حج چې کوم دی نو دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه به شروع شوی دی نو الله د حج طریقې او د بندګۍ طریقې موږ ته راوښیه وه او بل دا دی الله په موږ باندې مهرباني وکړه په موږ باندې رحم وکړه نو وګوره دلته بې هغه فخر نه کوي او د الله نه دعا غواړي الله په موږ باندې رحم وکړه یو دعا خدا شو چې دا کار رانه قبول کړه نو دویمه دا د الله په موږ باندې رحم وکړه توبه رانه قبوله کړه توبه مستلزم ګناه لرني چې سړی به ګناه کوي به توبه وباسي نه موږ ټول ګناهګار او د الله حق پوره نشو ادا کولی توبه ایستل دا تعبد دی د الله بندګي ده ځکه انبیا علیهم السلام د ګناه نه پاک خلک ونې بیا هم الله ته توبې وباسي ربنا مخکې موږ ویلو چې ربنا کې اسم اعظم دی تاسو ګورئ د ابراهیم اسلام دعاګانې کې دا څونه تېر شو د مخکې دعا ته وګوره ربنا دلته به وي ربنا ورپسې آیت ته به وګوره ربنا معلومیږي دا چې ربنا لفظ کې ډېر طاقت دی رب العالمین یا رب العرش العظیم یا رب العالمین یا ربي ربنا دا دعا نه مخکې وایه په توجه باندې به وروسته هغه خپل حاجت غواړه ربنا وجعلنا مسلمین یا ربا وګرځوه مونږه مسلمین لکه همیشه اخلاص کوونکي ستا دپاره اسلام کې معنی د اخلاص پرته ده یا الله مونږه مخلصین وګرځوه چې عمل خالص ستا لپاره کوو شرک پکې نه وي ریا پکې نه وي شهرت پکې نه وي ځکه چې عمل وکړي او شرک پکې عمل وکړي او ریا پکې عمل پکې وکړي خلکو ته پکې ځان ښیي نو دې سره د عمل چې هغه برباد شي لکه بعضې زنانې که نه هغه تلاوتونه کوي به خلکو ته بیانوي چې لکه ما په رمضان کې دونه ختمونه وکړو لکه ولې بیانوې الله ته پته ده مې بیانوه چاته چې ما دونه ختمونه وکړه او دونه مې ذکر وکړه دونه تهجد کومه او دونه صدقې کومه دا مه بیانوه الله ته پته ده الله د دې عمل بدله درکوي ولې خلکو ته راښکاره کوي دا کارونه چې ضرورت نشته دی او چا نه تپوس نه دی کړی او ته یې وایې نو په دې سره خپل عمل مه خرابوئ دا به چاته نه وایې خپل نیک عملونه به چاته نه بیانوي نو دې د وجې نه اخلاص وي دې ته خالص د الله لپاره عمل کول بغیر د ریا او شهرت وغیره نه او بیا خو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیهم السلام دا خو همیشه تابعداري کوونکي دي خو دلته د مراد دوام دی الله همیشه لپاره موږ وګرځوه داسې دویم مسلمان معنا تابعدار ستا د حکمونو ربنا ای رب وجعلنا وګرځوه موږ مسلمین همیشه تابعداري کوونکي ستا د حکمونو تابعدار چې همیشه لپاره دسي ومن ذريتنا امة مسلمة لك او یا الله وګرځې د اولاد زمانه نه هم یو ډله مسلمة لك اخلاص کوونکي تا دپاره دویمه معنا امة یو ډله مسلمة لك تابعداري کوونکي ستا د حکمونو چې هغه تابعدار وي ستا معنا ستا د حکمونو تابعدار وي زما په بچو کې هم داسې وکړه دې ته وایي د بچو غم
اشاره دی ته چې مور پلار که تاسو کله دعا کوئ نو بچي مې یادوه الله بچي مې صالح نیک عمله کوي. قرآن کې الله د ایمان والا په صفت کې دا ذکر کړی دی چې مؤمنان چې د شپې راپاڅېږي دعاګانې کوي نو یو دا دعا کوي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین، یا ربا چې ماله داسې ښځه راکړي او داسې بچي له راکړي چې هغه زما د سترګو یخوالی، زما دا ښځې او بچي زما د سترګو یخوالی وګرځئ. قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا الله ما د متقینو امام جوړ کړي. نو چې ښځه او بچي تابعداري او د الله بندګي کوي او سړی کله کور ته رانوځي ښځې په مانځه ولاړې او په تلاوت باندې وي او ذکر ته ناست او دعا ته ناست او دارنګې بچي، نو نیک سړی په دې باندې ډېر خوشحالېږي، سترګې یخېږي په دې باندې چې الحمدلله که زه نم یم هم زما د بچي لګېږي او د الله بندګي عبادت کوي، ښځه مې لګۍ ده. نو نیکان خلک هغه به دې خوشحالېږي، سترګې یخېږي، قرة اعین دلته دغه معنا ده. نو ګوره ښځې بچو له به دعا کوي چې الله زما سترګې په دې باندې یخې کړي، باندې دینداره کړي. او بدعمله فاسقان چې کور ته رانوځي ښځې سره قرآن یې مړه وایي، هر وخت کې د قرآن راخیستی دی او د قرآن دی دا څه ساس کړي دي، کله ورته وایي مړه هر وخت کې به ته په مانځه ولاړئ. هلکه فاسقه فاجره ته نه خوشحالېږي په دې باندې چې ستا د بچي په بندګۍ او په عبادت ولاړي. شکر وباسه الله ته چې داسې ښځه الله درکړلې او داسې بچي چې عبادت کوي. که چېرته دې ډمتوب کولی او ګانې بجانې لګولې وې او ډرامې دې په کور کې لګېدلې وې او ها هو وې، نو څونه سپېره کور به دې وې او د الله دشمن به وې. اوس ستا ښځه او بچي بندګي کې خوشحاله شه، الله ته سجده د شکر ولګوه چې الحمدلله چې زما په کور کې بندګي کېږي، عبادت مې کېږي. دا څونه اوچته خبره ده. دعاګانې غواړه دې ښځې ته هم دعا کوه، بچو ته هم دعاګانې کوه، الله داسې نکامل یې کوي چې پر څه مرګ نه له دعاګانې به یې کوي. نو ځکه د بچو غم پکار دی. امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا، یا الله وښایې موږ ته طریقې د بندګۍ او د عبادت زموږ. مناسک جمع د منسک ده، یا خو معنا دا ده چې هغه ځایونه د حج راته راوښی وه، دارنګې ځایونه د قربانۍ یا دا معنا ده چې کوم ځای کې موږ قرباني وکړو ذبحه د الله په نوم باندې، او یا مناسکنا نه مراد ټول هغه ځایونه د حج د الله دا راوښی وه، لکه منا ده، عرفات ده، مزدلفه ده، صفا مروه، او دارنګې مسجد حرام کې لکه طواف وغیره، دا ځایونه چې دا موږ ته راوښی وه. ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله به یې دغه ځایونه ورښودو چې دلته دا عرفات دی، دلته به دا کار کوي، دلته مزدلفه ده، دا منا ده، دا ځایونه ورته ورکړي چې ځای کې به حج کوي. وارنا مناسکنا راجح معنی عامه دا ده چې حج ته هم شامل دی او ذبح ته هم شامل، او دارنګې ټول عباداتو ته الله وښی موږ ته مناسکنا هغه طریقې د بندګۍ او د عبادت زمونږه. دا عامه معنی ده، دا ټول ته شامل ده او راجحه ده. مناسکنا طریقې د بندګۍ الله ته راوښی وه. دې کې اشاره دې ته ده چې انبیا علیهم الصلاة والسلام ته چې طریقې د عبادت ورښیي نو دا الله ته محتاج دی په دې کې، الله یې ته ورښیي. انبیا علیهم السلام د ځان نه هغه طریقې نه جوړوي، بلکې د الله په وحی باندې هغه طریقه چې هغه کوي، د الله وحی باندې طریقه ورته وښودله شي، په هغه طریقه باندې به مونځ، روژه، حج هغسې کوي. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، مهرباني وکړه په موږ باندې، یقینا ته خو ډېر توبه قبولونکی او رحم کوونکی ذات یې. وتب علینا کې معنی یو دا دی چې الله ته رحم را وګرځئ په موږ باندې بار بار، او کله کله حاصل معنی کېږي وتب علینا یا الله قبول د توبې وکړي په موږ باندې، زموږ دا توبه قبوله کړي او رحم را باندې بیا وکړي، ځکه ته ډېر توبه قبلوونکی. تواب دې ته وي چې یو ځل سړي نه ګناه وشي توبه وباسي نو بیا ترې وروسته بیا ګناه وشي نو بیا ته بیا هم الله قبلوي. هر وخت کې چې بنده توبه وباسي صحیح طریقه باندې د هغه درې شرطونو مطابق چې مخکې موږ ذکر کړو نو الله توبه قبلوي. دا څومره مهربانه ذات دی. ولې که یو ځل زه ګناه وکړم او ګناه راته معاف کړي، دویم ځل وکړم که درېم ځل او څلورم ځل الله راته ووایي چې زه اوس نه معاف کوم، زه خپل کار کوم نه دې معاف کوم، قیامت کې به سره حساب کوم، نو موږ تباه وکړو که نه وو تباه، موږ سړي زنانه ټول تباه وبې. خو الله تواب ذات دی. الحمدلله تواب هغې ته وایي چې یو ځل غلطي نه وشي معاف کوي، که بین نه غلطي وشي بیا هم دې معاف کوي، که بین نه وشي بیا هم دې معاف کوي، که کال پس نه بیا وشوه بیا هم دې معاف کوي. خو په دې شرط باندې چې په ګناه به پښیمانه شي او بیا به د عزم وکړي چې زه به ګناه بلکل نه کوم او نیک عمل به شروع کړي.
او ذکر به کوه او استغفار به په خوله باندې وایې او په زړه کې به پښیمانه یې نو بس هر وخت کې چې د توبه ایستله دا شرطونه پکې کوه نو الله دې توبه قبلوي. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دا اوس بله دعا د ابراهیم علیه السلام ده چې دا یې کړله په باره د آخري نبي کې محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې دا دعا چې هغه کړې ده رد دی په مشرکینو باندې او په یهودو نصاراو باندې چې وګوره تاسو مشرکین وی چې ابراهیم علیه السلام زمونږ نیکه و او زمونږ مشر و او موږ د هغه په دین باندې او یهود نصارا وی چې دا زمونږ مشر و موږ د هغه په دین باندې نو څنګه تاسو هغه ته ځان منسوبوئ. ابراهیم علیه السلام خو د آخري نبي لپاره دعا کړې ده او دغه دعا یې الله قبوله کړې ده او اوس الله رب العالمین دغه رسول راولېږه نو تاسو ولې د هغه مخالفت کوئ ولې په هغه باندې ایمان نه راوړئ ولې د هغه تابعداري چې هغه نه کوئ دا خو تاسو هسې دروغ ووئ او ځان ملت د ابراهیم ته چې هغه منسوبه کوئ دا خو تاسو دروغ ووئ. د هغه دعا یې ذکر کړې ده او بې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ذاتي صفات یې ذکر کړلي درې او درې د هغه داسې صفات دي چې هغه د دعوت او د تبلیغ سره چې هغه متعلق دي نو ټول شپږ صفات چې هغه به راوړي او دغسې طریقه باندې دعا چې هغه کړې ده والله قبوله کړې ده. ربنا یا رب زموږ وبعث فیهم ته راولېږې فیهم په دې عربو کې رسولا یو رسول منهم چې د دې د جنس نه وي یتلو علیهم آیاتک چې لولي په دې باندې او بیانوي په دې باندې ستا آیاتونه ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم ورکوي دیو ته د قرآن او د سنت ویزکیهم او پاکوي دیو لره د بدو اخلاقو د بد اعمالو نه انک انت العزیز الحکیم یقینا ته چې الله ته خو ډېر زورور او حکمتونو والا یې. ربنا وابعث یا الله ته راولېږې فیهم په دیو کې رسولا درې صفات یې دا دي فیهم دا هم ضمیر راجع د مخکې ذریتنا ته زموږ په اولاد کې راولېږه او په دغه اولاد کې مراد څوک دي عرب دي عرب امیین چې کوم په صورت جمعه کې راغلی د فی الامیین رسولا نو امیین نه مراد دغه عرب دي چې هغو سره کتاب نه و نو الله په دې عربو کې رسول راولېږه فیهم او دویم رسولا چې رسول وي هغو ته د الله دین رسوي د الله پیغامونه دیو ته رسوي او دریم ذاتي صفت یې دا ده چې منهم دا د جنس د انسانانو نه وي ملایک نه وي بلکې د دیو د جنس نه وي نو دا دعا چې هغه وکړله دې د وجې نه دا ذاتي صفات یې درې ذکر کړه. علما وایي چې په دې باندې ایمان راوړل فرض دي چې نبي صلی الله علیه وسلم به ته پېژنې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دی نو دا په عربي دی دویم د الله حق رسول دی دریم انسان دی که په دې کې یو سړی په دې درې صفاتو کې یا په یو د دې کې شک کوي یا د دې نه منکر وي نو هغه کافر دی. ډېره سخته خبره ده دا به پېژنې که یو سړی وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه نه پېژنم چې دا عربي او که عجمي به و پښتنو کې الله رالیږلی مثال په طور باندې که په پنجاب کې الله رالیږلی و او که نه په پارسیوانانو کې الله رالیږلی او که په عربو کې دا پته ماته نشته دی نو علما وایي دا کافر دی. ولې پته ته نشته ځان پته ولګوه ستا رسول عربي و دا نه چېرته پښتون و نه پنجابي و نه پارسیوان و دا عربي و په عربو کې الله رالیږلی دی او عرب چې دي نو دا اولاد دی د اسماعیل علیه السلام وروسته راځي چې د ابراهیم علیه السلام یو زوی د یعقوب علیه السلام په دې کې دا یهود نصارا بن اسرائیل د هغه بچي دي او یو اسماعیل علیه السلام دی چې کوم دا مخکې تیر شو چې ګټې به ورکولې او بیت الله به هغه پلار سره جوړو نو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د عرب راغلي دي او په دې عربو کې الله آخري رسول رالیږلی دی. دویم داسې به منې چې دا عام انسان نه و دا رسول دی رسول د هغه رسالت به منې که چېرته یو سړی وي چې نه په عربو کې الله یو کس رالیږلی دی خو ما ته پته نشته چې دا به رسول وي که نه وي نو دا کافر دی یا زه رسول نه منم نو دا کافر دی.
علماو دا خبره کړې تفسیر روح المانی کې دا خبره ذکر شوې ده. دریم منهم د دیو د جنس نه معنی انسانانو د جنس نه به دا به معنی چیرې زمونږ د رسول چې دی د عربي دی او رسول دی او په انسانانو دی ملائک نه دی پیری نه دی. اوس که یو سړی راپاڅېږي او داسې وایي چېرې دا رسول خو الله رالیږلی دی په مکه کې په عربو کې خو پته نه چې دا به ملایکو کې انسان به او که پیری به دا پته ماته نشته دی نو په دې آیت باندې هغه کافر دی په دې ټکي باندې چې منهم. نو زمونږ او ستاسو څه عقیده به زنانو دا زده کوي رسول الله عربي دی او رسول الله د الله حق پیغمبر دی او انسانو ملائک او پیری چې هغه نه و. دا عقیده موږ ته د دې دوه درې ټکو نه راووتله. یا الله راولېږي په دې کې یو رسول چې دی د جنس نه وي. خو اوس د رسول کارونه به څه درې کارونه د هغه یو د الله آیتونه خلکو ته بیانول، دویم خلکو ته د الله د کتاب او د سنت تعلیم ورکول، او دریم کار د خلکو تزکیه کول، تزکیه النفس، تزکیه د نفس د انسانانو نفوس د هغې تزکیه کول. نو دا د رسول اسلام کار دی او دا د هر نبی کار وي. نو زموږ نبي دا طریقې دا یې پوره ادا کړي دي، دا درې کارونه یې پوره ادا کړي دي. اول کال یتلو علیهم آیات چې لولي په دیو باندې به ستا آیاتونه الله ته به ورته وحی کوې که نه نو دا آیاتونه به د خلکو ته لولي ورځي به یو ځای کې به خلکو ته الله آیتونه لولي. یتلو معنا اصل کې چې په اعلی په سله کې راشي په معنا د بیانولو دی. د الله آیتونه به د خلکو ته بیانوي. نو دا به د رسول الله سلام کاري. دا کار اوس څوک کوي؟ دا علما کوي چې چا سره د قرآن علم وي نو هغه دا کار کوي که نه. بعضې عوام خلک وایي که نه وایي یاره مولوی نو څه وکړه قرآن بیانوي حدیث بیانوي ویره دیو له دعوت په کار دی. لکه دعوت ساده ګوله دعوت ته څه ته وایي؟ قرآن دعوت دی که نه دا د خلکو ته بیانوي. غټ دعوت خو علما کوي چې د قرآن او حدیث صحیح دعوت چې هغه خلکو ته کوي. چې ته عالم د قرآن نه راپاسې او ته وایې چې نه راځه دعوت کار موږ سره وکړو دا ډېره غلطه خبره ده. د رسول الله کار دا دی یتلو علیهم آیاته خلکو ته د الله آیاتونه بیانول. ځکه قرآن د تبلیغ کتاب دی که نه. قرآن کې ډېرو ځایونو کې الله دا ویلي دی قرآن د تبلیغ کتاب دی. دې نه به تبلیغ کېږي، دې نه به خلکو ته دعوت چې دغه کېږي. نو دا د نبي وارثان دي علما، دوی به هم د الله د کتاب دعوت خلکو له ورکوي. یتلو علیهم آیاته چې لولي په دیو باندې ستا آیاتونه دا به په دیو باندې لوکه. نو یو ځل ورځه آیاتونه وایي بل ځای کې دا به کوي. نو چې کله خلک برابر شو او آیاتونه ومنل نو بیا به ورله څه ورکوي؟ نور تعلیم. ویعلمهم الکتاب والحکمه او تعلیم به ورکوي دیو ته د کتاب او د سنت. الکتاب نه مراد قرآن دی. اوس ځکه هغه دا دعا کړل نو الله قرآن را لېږل دا کتاب دی جامع کتاب. اول حکمت سنت، حکمت په ډېر معناګانو باندې قرآن کې راغلی دی. کله حکمت سنت ته وي، کله حکمت دلیل ته وي، او کله حکمت پوهې د قرآن ته ویلی کېږي، او کله حکمت یو نور او رڼا دی چې الله د مؤمن په زړه کې چې د هغه اچوي، او دارنګې حکمت پخو خبرو ته وي. ډېر معنی دی د حکمت. دلته د حکمت نه مراد سنت دی. قتاده رحمه الله دا معنا کړې ده او مفسرینو د هغه نقل کړی چې الحکمه السنه. نو د نبي صلی الله علیه وسلم کار به چې قرآن او حدیث بیانولو، بس دا یې کار شو. نو دارنګې چې د هغه کوم وارثان دي علما نو هغه به هم څه بیانوي؟ کتاب او قرآن او حدیث به بیانوي. هسې خوبونه او د بزرګانو خبرې او د بزرګانو اقوال به نه بیانوي چې پلانکې ځای کې به زر خوب ولید او داسې کار وشي او پلانکې ځای کې پیرانو داسې کار وکړه داسې بیانوي. نه، قرآن او حدیث بیانول په دې کې اثر دی. په داسې دعوت کې به ډېر اثر وي. قرآن او حدیث بیانول حکمت. دریم کار یې دا دی ویزکیهم او پاکوي به د دیو لره. تزکیه به د دیو کوي. د څه نه به کوي؟ یو خو د شرک نه به پاکوي. ځکه تزکیه کې معنا د پاکوالي او د زیاتوالي پرته ده. نو دا به د شرک نه پاکوي. دویم د ګناهونو نه به پاکوي، هغې نه به منې کوي د ګناهونو نه. دریم د بد اخلاقو نه، د دې نه به د رسول به رالیږي او د خپل امت او خپل د امت چې کوم دی چې کوم امت کې الله دا به پاکوي د هغې نه. نبي صلی الله علیه وسلم دا کارونه ډېر په اعلی پیمانه باندې کړي دي. قرآن به خلکو ته بیانو، احادیث چې د هغه به بیانول، او دارنګې د خلکو تزکیه چې د هغه به یې کوله. تزکیه د خلکو چې د هغه یې کوله. ډېر احادیث چې سړی ګوري رسول الله صلی الله فرمایي دا ګناه مه کوئ، په دې کې دا داسې ګناه ده چې اور ته پېځئ، دا ګناه مه کوئ، دا عمل مه کوئ. دا چې حدیث ګوري نو نبي صلی الله علیه وسلم د امت تزکیه ډېره ناشنا طریقه باندې کړې ده. ویزکیهم
تزکیه چې چا به غلطه خبره د خولې نه راووتله غلط عمل به و نو نبي صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړو چې داسې مه کوه. یو زنانه وي د نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې اشعار ویل نو یا خو یو جنگ شوی فتح الله رب العالمین دله ورکړی وی نبي صلی الله علیه وسلم له فتح ورکړی وه او یا دا دی چې څه واده و او د هغه واده متعلق هغه زنانو چمبه وهله او به اشعار چې د هغې سره ویله نو په واده کې چمبه وهل چې دی نو دا جایز دي وجه دا ده چې په دې سره شهرت راځي د نکاح شهرت به کوي پټه نکاح نه کېږي چې په کمره کې ناست یو پټه نکاح چې هغه وتړلی شي نو دا صحیح طریقه نه ده. په هغې کې به ګواهاني په هغې کې به کسان چې د هغه ناست دي مهر به پکې مقرر کړی شي نو دارنګې چمبه به ووال شي که غټه ښځه چمبه ووي او که وړی وي دواړو لپاره جایز لیکن ګانې بجانې ویل دا ګناه ده او امپیترین لګول او ډیګونه لګول او ډمان راوصل دا به عظیم جرم دی ګناه ده. لیکن جهادي یو اشعار ته وی یو ترانه یو نظم لګی او بیا د هغې سره چمبه هم لګوال شي نو دا ټیک ده. مقصد مې دا و چې دې زنانو کې یو زنانه پکې دا خبره وکړه چې وفینا نبی یعلم ما فی غدې په موږ کې داسې یو نبي دی چې هغه د سبا په حالاتو باندې پوهه دی. نو مخکې اشعار چې رسول الله صلی غلی ورته ناست و چې یا خو جهاد فتح شو یا واده و والله اعلم خو څه نه ویلی ځکه چې هغه اشعار یې صحیح ویل خو دا ټکی د یوې ښځې د خولې نه راووت نو رسول الله صلی منع کړه داسې مه وایه. معنی یې دا ده چې په موږ کې یو نبي دی چې هغه د سبا په حالاتو باندې پوهېږي رسول الله ته وویله چې نه داسې به نه وی زه نبي یم ټیک ده خو د سبا په حالاتو باندې زه نه دې باندې الله پوهېږي سبا به څه کېږي دا ماته پته نشته دی. نو ګوره تزکیه وله وکړله. دارنګې یو سړی راغی نبي صلی ته وفرمیل داسې یو مثالونه تاسو له در کوم نبي صلی ته وفرمیل چې ماشاءالله وشئته که د الله خوښه چې او ستا خوښه چې دا کار به داسې کېږي نو نبي صلی ته وفرمیل داسې مه وایه ما مه یادوه الله ځان له یاد که او بیا ورته وفرمیل چې اتجعلني لله نده آیا ته د الله سره ما شریک جوړی چې ته ماته داسې وې لکه مخکې موږ د دې تذکیه کړې وه داسې به چاته نه وې که د الله خوښه شي او ستا خوښه چې دا کار به کېږي د الله په برکت او ستا په برکت به دا کار کېږي که الله یو غواړي او ته یو غواړې داسې به کېږي په الله به شي او په تا به شي دا کار به کېږي دا شرک خبره ده داسې به نه وې بلکې داسې به وې چې ثم لفظ به استعمالی ثم لفظ هغه دا دی چې که د الله خوښه شي او بیا وروسته ستا خوښه شي نو کېږي اوس صحیح شو وروسته ټکی به ورسره ووې او دا کار د الله په برکت به کېږي او بیا به وروسته ستا په برکت کېږي ځکه ته عالم نیک سړی نیکه زنانه ستا په برکت به بیا وروسته کېږي وروسته ټکی ورسره ووایه نو اوس خبره برابره شوله او که الله یو غواړي او بیا وروسته ته وغواړې نو دا کار به کېږي نو اوس خبره برابره شوه. دغسې ډېرې خبرې دي چې رسول الله سلم به تزکیه د صحابو چې هغه کوله ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم یقینا ته چې الله ته خو ډېر زورور او حکمتونه والا یې. عزیز یو معنی عزتمند دی دویم عزیز معنی غالب او دارنګې زورور یې الله دې ته عزیز ویلی کېږي. الحکیم حکمتونه والا ستا په هر یو کار کې حکمت دی او د الله ډېر ناشنا حکمتونه دي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. دې کې اوس الله رب العالمین رد کوي په یهودو او په نصاراو باندې او په هغه کسانو باندې چې د ملت د ابراهیم نه مخکې د غاړی او تعریض دی رد په یهودو او نصاراو په مشرکینو د عربو باندې چې تاسو ځان ته د ابراهیم علیه السلام تابعدار وی او ځان هغه ته منسوب کوئ. د ابراهیم علیه السلام خو صفات توحید والا دین و د دین چې څوک اعراض کوي نو دا قمقل انسان دی. تاسو هسې ځان ورته منسوب کوئ او د هغه په خبره عمل نه کوئ لیکن د ابراهیم علیه السلام صفات واوره دنیا کې الله هغه غوره کړی او په آخرت کې به د نیکانو له ډلې نه وي او دارنګې د الله همیشه تابعدار و هغه د الله د حکمونو او تاسو د هغه بچي ځان ته وایئ او هغه ته ځان منسوبوئ او بیا هم د ابراهیم علیه السلام په خبره باندې تاسو عمل نه کوئ. او په آیت کې اشاره دې ته کوي چې څوک د ابراهیم علیه السلام د دین مخالف دا قمقل دی دا هلاک دی دا تاواني انسان دی چې د ابراهیم علیه السلام د دین نه مخکې راغاړی د هغه دین چې و توحید و د الله د یووالي خبره به کوله او دومره ناشنا موحد و ده چې وروسته د هغه په صفات کې راځي چې حنیفا
کلک موحد و په توحید عقیده باندې کلک ولاړو تر دې پورې چې د توحید د عقیدې د وجې نه دا اور ته وغورځېده اور ته. سورت انبیا کې واقع راځي چې مشرکان لاړ خپل عرس او میلې له لاړ. ابراهیم علیه السلام راغی د دوی دا بوتان یې مات رامات کړه او دې ته الواګان یو شی بل شی دوی واچولي وو چې دا به راځي موږ به راځو دې کې به برکت راغلی او بیا به یې خورو. ابراهیم علیه السلام راولګه دا ټوټه ټوټه یې کړه او تبر یې راواخیسته یو غټ بوت و د هغو مشر غټ بابا هغې په سټ کې واچو. دوی چې راغله لکه زموږ د بابا سره دا کارونه چا کړي دي زموږ د معبودانو سره. نو ابراهیم علیه السلام خبره خو یې مخکې نه اورېده نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام ځان ته متوجه کړو. نو په دې کې بعضې کسان وویلو چې دلته یو کس دی ابراهیم نومې دی یو ځوان دی هغه به دا خبره کوله چې دا ستاسو اولیا څه نشي کولی بزرګان او ډېر به غوسه و په دې باندې دا کار به هغه کړی. نو ده پسې راغله وی نو ده ورته وویلی چې تاسو د مشر نه تپوس وکړئ ده به کړی که نه. نو هغه ورته وویل چې دا خبرې نشي کولی. نو دا ورته متوجه شي ښه داسې اله چې خبرې نشي کولی داسې معبود چې ځان یې بچ نه کړو دغه ټوټه ټوټه پراته دي ځان یې بچ نه کړو او تاسو دې ورته سجدې لګوئ او داسې مړی چې تا په خپل لاس باندې قبر کې دفن که بربنډې کې ودې لمبو په تختر یې اچولی او لته یې نه شوی والی ته یې نه شوی پاڅولی چې ولې ما بربنډی په خاوره کې خښو سي ته ویلی نه شو او چې اوس یې ور باندې زیارت ساس کړو او قبر دې ورله پوخ کړو او مالګې دې پکې کېښودې اوس وایي دا بابا د زړي ذمه دار دی څوک وایي دا بابا چې دی دا د دانو ذمه دار دی څوک وایي دا لیوني کوي دا کوم عقل دی دا خو مړی دی دا خو څه نشي کولی دغسې بوتان څه نشي کولی. نو په دغه وخت کې دوی وویلو چې اور بل کوي او ابراهیم علیه السلام چې دی دا ورته ور وغورځوئ. څو میاشتې وې خشاک یې را جمع کړو او ابراهیم علیه السلام چې دی هغه غریب هغه ورته ور وغورځوو داسې یو ټال غوندې کې جوړ کړو په هغې کې کېنو او طریقه ورته وې ابلیس ور وښودله. په دغه وخت کې وې دې له ملایکو له راغی ورته وایي چې زه ستا څه مدد وکړمه. نو هغه ورته وویله چې نه زما مدد مه کوه ما الله اینې چې د چا دپاره زه ورته غورځېږم ما هغه اینې حسبنا الله ونعم الوکیل. و دا لفظ یو ابراهیم علیه السلام چې کله ورته غورځېده حسبنا الله ونعم الوکیل. ابراهیم علیه السلام د اور منځ خبره نه ډېر وجه نه د الله غیرت چې ډېر غیرتي ذات دی په خپلو اولیاو باندې ډېر غیرت کوي. الله ورته وویل قلنا یا نارو کونې بردا ای اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه خو ډېر یخېږم ما چې زما خلیل دی چې د یخنۍ د وجې نه تکلیف ورته ورسېږي درمیانه حال والا شه په ابراهیم علیه السلام باندې. د اور اختیار د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې. نو ګوره دلته اور خپل کار پرېښودو ځکه چې اختیارات هغه د الله په لاس کې دي. نو ابراهیم علیه السلام دومره د توحید عقیدې والا و چې دا اور ته وغورځېد دې ته ځان ته چې زه دې اور ته وغورځېږم خو د الله یو بندګي به کوئ د الله سره به شریکان نه جوړوئ او تاسو مشرکینو څونه شرک چې دغه کوئ. حدیث کې راځي رسول الله سلم چې کله فتح د مکې کوله او دا د کعبې دروازې کولاو کړله چې وکتل 360 بوتان په دننه پکې وو څه فټوان لګولي او څه تصویران چا جوړ کړي. نو ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام شکل د مشرکان جوړ کړی او په لاس کې له غشي ورکړي وو چې دا قسمت معلوموي. ابراهیم رسول الله سلام امر وکړ دا بوتان بار راوباسئ په نیزه باندې واله ماتولې او وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا دا آیتونه لوستل او بیا وفرمایل الله دې دا مشرکان هلاک کړي. ابراهیم علیه السلام د شرک څونه مخالف و دې ظالمانو دغه تصویر جوړ کړی او غشي په لاس ورکړلي چې دا ابراهیم علیه السلام قسمت معلوموي په غشو باندې. هغه د توحید والاو او مشرکانو دغه شکل جوړ کړی دی او د الله سره شریک جوړ کړی دی. نو څوک چې د ملت د ابراهیم نه اعراض کوي نو دا قمقل دی دا ډېر بېوقوفه انسان دی. ومن یرغب عن ملت ابراهیم اعراض نه کوي مخ ناړې د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفی نفسه مگر هغه څوک چې قمقل کړي خپل ځان د هغه د ملت نه چې مخه دا قمقل کړي خپل ځان. سفیه نفسه معنی ځان قمقل جاهله نفسه. دویم قول مفسرین سفیه په معنا د هلاکه نفسه خپل نفس یې هلاک کړ. درېیمه معنا بعضې مفسرین کې هلاکه سفیه نفسه معنا خسره نفسه خپل نفس په تاوان کې وغورځاوه. دا غټ تاواني انسان دی چې د ابراهیم علیه السلام د دین نه مخکې هغه اړوي. اوس د صفات ولقد اصطفیناه فی الدنیا یقینا من خو غوره کړی د ابراهیم علیه السلام لره په دنیا کې. په دنیا کې الله وایي ما دا غوره کړی و ډېر ښه صفات په ابراهیم علیه السلام کې وو او مخکې تېر شو ډېر امتحانات په الله د باندې راوستي دي لکه دا څونه سخت امتحان دی چې سړی اور ته غورځوي ته وګوره او هغه وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله ما لپاره کافي دی الله به مې بچ کوي. دا ډېر غټ امتحان دی که په موږ باندې راغی نو موږ والله که برداشت کولی شو. نو الله وایي په دنیا کې ما غوره کړی و ځکه امتحانات مې پرې راوستل
او هغه امتحانات یې پوره طریقه باندې ادا کړه، پوره طریقه باندې. نو الله رب العالمین له ډېر لوی منقبت ورکړی دی او د نبوت سره امامت په دین یې موله ورکړی دی، په دنیا کې الله غوروالی وله ورکړی دی. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، یقینا د ابراهیم علیه السلام به په آخرت کې خامخا د ډلې د نیکانو نه وي. په آخرت کې د نیکانو غټه ډله ده، په هغه ډله د نیکانو کې به ابراهیم علیه السلام چې هغه به ورسره وي، د نیکانو په ډله کې وي. دا نه چې په قیامت کې به او په آخرت کې به نیک عملونه کېږي، د نیک عملونو ځای دنیا ده. په جنت کې نیک عملونه به نشته دی، صرف د الله ذکر به وي. ځکه چې کوم شی ته راغواړې نو هغې کې به ته ذکر کوې، سبحانک اللهم به وایې، نو هغه شی به تاله راځي. چې کله به تا نعمت د الله وخوړ نو به وایې چې الحمدلله رب العالمین، الحمدلله به وایې. نور په جنت کې نور عبادتونه، صدقې او روجي او زکاتونه او منځونه او حجونه او دا دغه چې عبادتونه چې دغه نشته دی. نو دلته معنا دا ده چې د نیکانو د ډلې نه به وي، دا نه چې هلته به نیک عمل کوي. او دویم قول مفسرین دا دی چې صالحین مراد فائزین، دا دویمه معنا ده. یقینا ابراهیم علیه السلام په آخرت کې خامخا د کامیابونه وي، ځکه ډېر امتحانونه تیر کړو او په هغې کې پاس شو. نو الله فرمایي دنیا کې مې غوره کړ او په آخرت کې به کامیاب وي. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کله چې ویلې د تا رب د اسلم، همیشه اخلاص کوه ما ته، نو ویل ابراهیم علیه السلام زه خو همیشه اخلاص کوونکی ما رب العالمین ته. اسلم اوس معنا تېره شو، دوه معناګانې. یو اسلم معنی اخلاص کوه، عمل کې خالص د الله لپاره کوه. نو سوال دا دی چې دوی خو اخلاص کوو، مخکې تېر شو. جواب دا دی چې نه، دې ته تاکید وي چې په دې اخلاص باندې همیشه پاتې شه. دلته داسې مطلب وي انبیاو ته چې حکم وي، اوس خو دی خو همیشه دپاره دا اخلاص کوه، تر مرګه پورې دا اخلاص چې هغه کوه، اسلم. او دویم اسلم معنا دا ده چې د الله د حکمونو منقاد شه. د الله حکم چې راغی که نه د هغې تابعدار جوړېږه. د الله د حکم مقابله کې د پلار مه منه، د مور مه منه، د ښځې مه منه، د بچو مه منه، د یارانو دوستانو مه منه، د خپلوانو د قوم مه منه. د الله خبره ومنه، اسلم، د الله د حکمونو تابع شه. چې الله ستا امر دی، دا خبره ته ماته وایې چې داسې وکړه. اوس ته د الله په حکم عمل کوې، پلار ته وایي چې نه مه کوه، مور ته وایي بس مور پلار به خپل کار کوي. که تا شل کرې ته حق کوي، تا دې حق کوي، ته مه په خفه کېږه په دې معنی. الله به نه خفه کوي، الله خو زموږ رب دی. هو که مور پلار هم ته د الله حکم یادوي چې د الله حکم باندې منقاد شه، نو بیا به د مور پلار هم منې، بیا به د ښځې بچو هم منې چې تا ته د الله حکم یادوي چې په دې باندې عمل وکړه. خو لیکن که د الله د حکم خلاف درته څوک کوي، نو بیا به ښځه به د خاوند خبره هم بیا نه مني. چې خاوند ورته وي چې ته ستر پرده مه کوه او داسې یو غلط کار ورته ورکوي چې دا کوه، بې حیایي چې دا کوه، بازار کې ګرځه، نه، ښځه به د هغه خبره نه مني. وجه دا ده چې خاوند غلط کار باندې ورته حکم کوي، نو الله به نه خفه کوي دا ښځه. هغه ته به ووایي ټیک دی، ته ما ته خبره کوې، خو ستا به زه جایز خبره منم، د دین خبره به دې منم، لیکن د ګناه خبره به م ښځه د خاوند چې هغه نه مني، ځکه الله به نه خفه کوي. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طاعت به د مخلوق نه کوي چې کله تا نه الله خفه کېږي. د الله حق په هر چا باندې مخکې دی. نو اسلم معنا همیشه منقاد شه د الله د حکمونو. نو هغه ورته وویل اسلمتو، زه تابعدار یم لرب العالمین، دپاره د رب د ټولو مخلوقاتو. الله همیشه دپاره زه تابعدار یم او همیشه زه اخلاص کوم رب العالمین ته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. د دې ځای نه وروسته اوس الله رب العالمین زواجر چې د هغه ذکر کوي د یهودو ته، زواجر راټنې وله ورکوي او دارنګې رد دی په یهودیانو باندې. هغه دا دی چې یهودو به دا خبره چې د هغه کوله چې ابراهیم علیه السلام او دارنګې یعقوب علیه السلام چې دی، نو دیو خپلو بچو ته امر کړی و چې زما نه وروسته به تاسو یهودیت دین اختیار کوي او دارنګې نصرانیت دین چې د هغه به اختیار، په دې باندې وصیت چې د هغه کړی دی. ابراهیم علیه السلام بچو ته وصیت کړی دی په یهودیت دین باندې،
او په نصرانیت باندې او یعقوب علیه السلام هم کړی دی. نو الله پرې رد کوي ولې دروغ وایي. ابراهیم علیه السلام کو خپلو بچو ته په دین اسلام باندې وصیت کړی و چې بچو ګوره موږ خو مړه کېږو موږ به نه یي بله ورځ خو تاسو به ګوره په اسلام دین باندې به چلیږئ چې دا دین د ټول انبیاو د اسلام دین د توحید په عقیده باندې به چلیږئ د الله سره به شرک نه کوئ. او بیا د یعقوب علیه السلام هغه خبره وصیت وروسته آیات کې بیا راوړي. نو ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام په دین یهودیت او په دین د نصرانیت یا د شرک په دین باندې هغه امر نه دی کړی خپلو بچو ته نه وصیت کړی دی بلکې په دین اسلام یې وصیت کړی دی امر یې کړی دی په دین توحید باندې امر کړی دی وصیت چې هغه کړی دی. نو تاسو د ځان نه دا خبرې چې هغه کوئ ابراهیم علیه السلام په یعقوب علیه السلام پسې خبرې کوئ هغه بدناموئ دروغ وایئ. نو دې کې رد دی په هغو باندې یو زجر او رټنه د هغو ته. او په دې کې اشاره دې ته هم ده په دې آیت کې وروسته آیت کې اشاره دې ته ده چې بچو ته ښایسته وصیتونه په باره د دین کې پکار دي. د دین متعلق بچو ته وصیتونه پکار دي ځکه دا بچي ته الله درکړي دي د دې صحیح تربیت به کوې داسې به نه کوې چې ته د بل چا غم کوي او د بچو غم چې د هغه نه کوي. لکه ډېر خلک داسې وایي په دنیا کې میلاویږي ګورې به چې نورو خلکو ته به د دین امر کوي او خپله ښځه بچي چې دی هغه به دقسې فضول ګرځي او لوپران به او دارنګې په دین نه به خبر نه هغو ته څه نه وایي او دا وی چې یاره زه د دین کار چې هغه کوم او زه د دعوت کار کوم. دا ډېر غلطه طریقه ده. اول چې ته شروع کړې نو د خپل کور نه دې شروع وکړه د کور نه شروع وکړه او بیا محله کې ووایه دین دعوت اسلام دعوت چلوه او دارنګې چې څومره بیا ستا وسه کېږي څومره دنیا ته تللی شي نو ښه خبره ده لیکن اول به د بچو نه شروع کړې. ولې قرآن کې الله رب العالمین داسې فرمایلی دي وانذر عشیرتک الاقربین. ای نبی اول د نږدې خپلوان ویروه نږدې خپلوان اول یېره دیو ته ورکه او د دې نه وروسته به نورو ته ورکه. رسول الله سلم اول ښځو بچو ته یېره ورکړې ده بیا ترونو ته او دارنګې خپل قوم ته او بیا د هغې نه پس ته نورې دنیا ته بیا دا دین رارسولی دی او ډېره قرباني صحابو او د الله نبي اوله کې بیا صحابو دا قرباني ورکړې ده چې موږ او تاسو مخې ته قرآن پروت دی احادیث الحمدلله موجود دي اسلام نه خبرې مفته کې راته میلاو شوی دی او د هغو قربانۍ نه وي. خو داسې به نه کوې دا دعوت به غلطي چې سړی د نورو غم کوي او د بچو غم نه کوي. دلته ابراهیم علیه السلام ته وګوره اول د بچو غم کوي هغو ته وصیت چې هغه کوي په دین اسلام باندې. نو کله کله سړی ښځه او بچي ځان سره کښېني او هغو ته وصیت کوي چې زه به سبا له مړ یم تاسو به څه کوئ د چا بندګي به کوئ. ښځې ته به زیارتونو باندې ګرځئ ته به په تعویذونو په بندونو باندې ګرځئ چې کله بیماري کې که نه چېرته به ستا ذهن به چېرته ځي. دا ذهن اوله جوړ کړه چې ښځې بیماري به م راځي تکلیف به م راځي خو ګوره تعویذ به نه اچې تعویذونو والا پسې به نه ګرځئ. بندونه ګوره دا شرک دی حدیث کې سخته منع دی راغلی چې څوک بندونه اچي دا د زیړي بند دی دا د نیمسري دپاره بند مې کړی دی او دا د پلانکي شي دپاره بند دی. بند خو شرک دی هغې له غوټې ورکړي او په هغې کې اکثر شرکي کلمات ویلې دا به نه اچې او دارنګې تعویذونه به نه اچې بلکې ته به څه کوې الله ته به متوجه کېږي. رب العالمین دا بیماري راوستې ده او دا رب العالمین به یې ښه کوي. هو که ډاکټر له ځې دوایي استعمال که خو په هغې به هم عقیده نه لرې دوایي استعمال موږ ته جایز ده تعویذ او بندونه جایز نه دي او دوایي استعمال جایز دی خو په دوایي به عقیده نه ساتي چې ما دا دوایي جوړوي او ډاکټر لاله شفا راکوي دا به شرک دی. نه شفا به الله درکوي داسې وایه په دې دوایي کې راته الله شفا اچوي الله به مې دې دوایي سره جوړه کړي داسې به وایې. نو دا خپلې ښځې ته بچو ته دا نصیحتونه چې هغه پکار دي. دارنګې ښځه مونځ نه کوي بچي دې مونځ نه کوي اول د هغو غم وکړه د هغو تربیت چې هغه ضرور دی. قرآن کې الله فرمایي سورة تحریم کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو ای د ایمان خاوندانو ځان هم د اور نه بچ کوئ او خپله ښځه او بچي هم د اور نه بچ کوئ. څومره ښایسته آیت دی خوږ. اول ځان غم وکړه او د ښځې او د بچو غم دې وکړه بیا وروسته د نورو خلکو غم کوه. داسې به هم نه کوې چې بل چاته بلکل دعوت نه ورکوې نه د نورو غم به هم کوې خو اول دی دي چې سړي مونځ دغه ښځه مونځ نه کوي او بچي غټ غټ دي نونې دي په کور کې او دارنګې غټ غټ بچي دي زامن یې د هغه مونځ نه کوي عبادت نه کوي د الله بندګي نه کوي او کور کې ګانې بجانې لګوي او دارنګې ټي وي او ویسیر یې کور ته راوللی او ډش یې په کور باندې ولګو او پلار چې دی بس هغه بزرګ دی هغه په جومات کې ناست دی نورو ته وایي مانځه له راځئ او د کور غم نه کوي. نو ستا به دې دعوت به څه اثر وي ته به الله له څه جواب ورکوې. ته خو تباه شولې هلاک شولې ته چې مړ شولې ستا دا ښځه بچي دوا چل به هم نه ورځي چې الله زما دا پلار وبخي
او زما دا مور وبکې ځکه چې مور پلار د بچو تربیت نه دی کړی نو الله فرمایي ای ایمان والاو ځان هم د اور نه بچ کړو د ښځو بچو غم وکړه نن په دنیا کې موږ د ښځو بچو لپاره څونه منډه وو دا ګرانه ښځه به دي ښایسته ښځه به دي ښایسته بچي به دا به اور ته ځي نو ته ولې دنیا کې غم نه کوې خو دا مونځ ته پاڅوه دیو ته د ذکر طریقه وښوه دا قرآن درس ته کښېنوه او دارنګې دیو ته د عبادت طریقې وښوه چې تا سره جنت ته یو ځای لاړ شي ته بزرګ نو دا نور بچي نو مزرګان جوړ کا او دعوت ورته کوه او یقیني کله سړی سوچ وکړي سړي ښځه او بچي د هغو غم نه کوي سړی ځان سوچ وکړي زه مړ یم او قیامت کې ما الله جنت ته بوځي او دا ښځه او بچي رانه اور ته روان کړي سړی سخت پریشانه کېږي په دې معنی چې کله سړي ته ښځه او بچي ګران په دنیا کې ښه زندګي وسرئ نو دنیا کې به ستا په زړه کې یو در پیدا شي چې لکه د ښځو ته دین خبرې پکار دي دا اوس تهجدو ته پاڅوم او عبادت طریقې ورته وروښیم او دین ته یې کښېنوم او قرآن ته یې ولېږم او ښه مدرسې ته یې ولېږم دې لپاره چې د دې تربیت وشي چې الله ما سره دا ښځه او بچي هم جنت ته داخل کړي که نه نو د نورو غم به وروسته کې اول به د ځان د خپل کور غم کې دا ناشنا خبره ده په دې آیت کې دا فایده پرته ده ووصا بها ابراهیم وصیت کړی په دې کلمې د توحید باندې ابراهیم علیه السلام بني خپلو زامنو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم دا وصیت کړی و چې ویلي یا بنیه ای زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدین یقینا الله خو غوره کړی دی ستاسو لپاره دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس مه مړه کېږئ تاسو مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې ډېر ښایسته وصیت یې وکړ یا بني ای بچو ته وصیت چې د هغه کوي بعض علماو لیکلي دي ابراهیم علیه السلام 8 زامن وو یو په هغې کې یعقوب علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی او دارنګې اسماعیل علیه السلام دی دارنګې مدین په نوم باندې یو دی او داسې نور هم دي 8 زامن وو د ابراهیم علیه السلام او بعض وی چې نه د ابراهیم علیه السلام هم 12 زامن وو او لور سره نه وه بعض انبیاو له الله صرف زامن ورکړي دي او اکثر انبیاو له الله لوڼه ورکړي دي ځکه زموږ د نبي 4 لوڼې وې واده شوي وي رقیه او دارنګې زینب او دارنګې ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن دا د رسول الله ډېره ښایسته لوڼه وې د خدیجة الکبرا رضی الله عنها نه الله ورکړې وې او د هغه زنانه وه چې د 40 کالو په عمر کې وه کونډه وه د رسول الله سره نکاح وشو او اول ایمان په ښځو کې خدیجې پرې راوړو ځکه د دې خپل خاوند کارونه یې کتل چې دا ډېر ناشنا سړی دی 25 کالو ځان و چې د ده د لاس نه ناشنا کارونه کېدل دا ښځه به ورته حیرانه وه نو چې کله د 40 کالو شو نو الله پیغمبر که نو دی پې سمدس ایمان راوړو او ډېر تکلیفونه زموږ د نبي سره خدیجې تېر کړي دي ډېر تکلیفونه ځکه چې اول دعوت دی ټول خلک کافر دي مشرکان دي دعوت نو رسول الله ته به ډېر تکلیف و کور ته به ستړی راغی نو دا به ورته کېناست او تسلین او ښایسته خبرې دا به ورته کولې دې د وجې نه یو حدیث کې راغلی دي جبریل علیه السلام راغی رسول الله ته ویل چې یا رسول الله خدیجې ته ووایه چې الله در باندې سلام وي واه واه الله به سلام راولېږه ګوره خدیجې رضی الله عنها باندې او ورته وویله چې تا له الله په جنت کې کور جوړ کړی دی دا زیرې پې هسې را نغله ځکه چې ډېر تکلیفونه د رسول الله سره تېر کړي دي د دې نه دا 4 لوڼه وې د دې د وجې نه او زامن د رسول الله سلم 2 یا 3 وو خو په وړوکوالي کې مړه وو غټ بچي چې دی د رسول الله نه و چې لکه سړیتوب ته ورسېږي او د رسول الله سلم سره کار خدمت وغیره وکړي دا نه وو دا هم د الله غټ امتحان دی چې نونه ډېري او بچي چې هغه نه هلکان او یا چې دی هغه په وړوکوالي کې چې هغه مړه شي نو دا امتحان نو د ابراهیم علیه السلام 12 زامن وو او د یعقوب علیه السلام هم 12 زامن وو د یعقوب علیه السلام نو دې دواړو خپلو بچو ته دا وصیت ان الله اصطفى الله غوره کړی دی لکم الدین ستاسو لپاره دین اسلام ای زما بچو ستاسو لپاره الله دین چې غوره کړی دی دین اسلام یې غوره کړی دی یهودیت نه دی نصرانیت نه دی مجوسیت نه دی شرک عقیده نه ده دین اسلام یې الله غوره کړی دی الحمدلله موږ مسلمانان یو خپلو بچو ته د اسلام وصیت کوه فلا تموتن پس مه مړه کېږئ تاسو مګر په داسې حق کې چې مسلمانان یې په دې باندې دا اشکال دی چې دا مرګ راتلل دا خو زموږ په اختیار کې نه دی نو څنګه دې ته وایي چې تاسو مه مړه کېږئ مرګ خو زموږ اختیار نه دی ته به ښه روجوړې سه به دې الله راوغورځوي مړ به دې کړي او ښه بیمار به یې الله به دې نه وژني دا خو د الله اختیار دی جواب دا دی چې دلته معنی دا ده چې ای زما بچو تاسو په اسلام باندې همیشه چلیږئ نو چې کله تاسو باندې مرګ راځي نو په اسلام کې به در باندې راشي دا مطلب یې دی تاسو په اسلام باندې همیشه چلیږئ داسې په اسلام کې چوټي مه راوله په دین اسلام کې چوټي مه راوله
هلکه نن اختر ورځ ده بس منځونه چوټي نه چوټي پکې نه راځي نن د اختر ورځ ده او عبادتونه پکې چوټي نه چوټي پکې نشته دی ولې که ته نن د اختر ورځ او ته د دین اسلام نه چوټي وکړې او تا باندې نن مرګ راشي نو دا ټوله روژه به د عبادت کلي خو تباه شولې که نه اخره خاتمه ستا خرابه شوله چې نن د اختر ورځ باندې تا منځونه قصدن پرېښودله او ایسته په دې دویمه شپه باندې تا باندې مرګ راغی نو ته اخره خاتمه دې تباه شوله هلاکه شولې ته وجه دا ده چې اخره خاتمه دې خرابه شوله نو دې د وجې نه په اسلام باندې به همیشه چلیږي تر دې پورې چې تا باندې مرګ راشي هم په اسلام کې به در باندې راشي داسې مطلب یې دی د دې آیت والله تعالی اعلم نو فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممړه کېږئ او مرګ را نشي په تاسو باندې مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یو د الله حکمونو ته غاړه ایښي ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون په دې کې الله رب العالمین زجر او رټنه ورکوي یهودیانو ته چې تاسو ووایئ چې یعقوب علیه السلام مړ کېده د خپلو بچو ته د یهودیت او د نصرانیت په دین باندې وصیت کړی دی نو ولې تاسو دروغ ووایئ تاسو راشئ او د یعقوب علیه السلام خاص وصیت چې د هغه واورئ ځکه چې د بني اسرائیل یهود نصارا د هغه په اولاد کې راغلي دي که نه د یعقوب علیه السلام په اولاد نو دوی به دا ویلی چې موږ ته هغه وصیت په د یهودیت او نصرانیت باندې کړی دی الله فرمایي ولې دروغ ووایئ هغه چې کله مرګ هغه ته حاضر شو هغه خو بچو ته ښایسته وصیت کړی د الله د عبادت وصیت یې ورته کړی دی دې د وجې نه بچو ته وصیت دا د الله د عبادت او د بندګۍ هر وخت کې پکار یې لکه مخکې ما وویله دا د بچو حق دی په مور و پلار باندې دویم د دنیا متعلق وصیت هم بچو ته پکاري چې کله سړي په دنیا کې بچا باندې قرض وي پلار باندې قرض دی بچو ته وایي چې پلانکي را باندې قرض دی د پلانکي را باندې دا حق دی د پلانکي حق مې خوړلی دی دا را نظر ادا کوي داسې وصیت پکاري لیکل پکاري وجه دا ده د مرګ پته نه لګېږي کله کله سړی په مسافرۍ کې مړ شي کله کله سړی په بله دنیا کې مړ شي د خپل کلي نه باري او د ده باندې ډېر قرضونه یو پته بچو ته نه وي نو دا غلطه طریقه ده پکار دا ده چې دا په کاپۍ کې لیکلی کېږي په کور کې ښځې او بچو ته بار بار بیانېږي چې د پلانکي دوکاندار په ما باندې قرض دی د پلانکي سړي په ما باندې دونه قرض دی د پلانکي نه مې مال اخیستی دی د دې لپاره که ته مړ شي نو چې ستا دا ورثه دا ورونه پلار مور دا نه به هغه ادا کړي یا په پلار باندې بچي د هغه نظر ادا کړي او په دې کې به صبر به نه کوې د هر چا د حق نه مخکې به حق دا دی چې پلار باندې قرض وي هغه به اول ادا کوې وجه دا د الله جنت ته نه پرېږدي چې څو پورې د ده نه قرض نه ادا شوی مخکې یو حدیث موږ ویلی مو رسول الله وسلم په زمانه کې یو کس مړ صحابي نو به هغه باندې قرض و نو نبي صلی الله علیه وسلم د هغه ورور ته وویلو چې ستا په ورور باندې قرض دی او د الله رب العالمین د هغه روح د جنت نه بار بند کړی دی جنت ته الله نه پرېږدي ته وګوره جنتي صحابي دی خو د روح یې بار بند کړی دی شابه د خپل ورور قرض ادا کا نو هغه زر لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو په وحی معلومه شوه که نه الله ته وحی وکړه موږ ته خو دا پته نه لګي که موږ ته د رسول الله د حدیث نه به پته لګېږي نو هغه لاړ د ورور قرض ادا کړو نو الله رب العالمین هغه روح جنت ته چې هغه داخل کړو دې د وجې نه قرض د دې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم پناهي غوښتله قرض ادا کول پکار دی زر زر چې وس دې کېده بس قرض په ځان باندې مه پرېږده نو دا وصیت چې دی دا بچو ته چې هغه پکار او د دیني متعلق خبرو وصیت دا ورته ډېر پکاري او د دنیا د لین دین د دې خبرو وصیت دا پکاري ځکه چې انسان وروسته بیا راګیرېږي ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته مرګ حضره په معنا د قربه سره راځي ځکه چې کله مر حاضر شي به انسان وصیت کو نشي کولی بیا که د انسان ژبه بندې شي او روح یې را روان شي دلته معنا دا ده چې نږدې شي هغې ته یعقوب علیه السلام ته مرګ او یا حضره په خپله معنا باندې دی معنا حاضر شي یعقوب علیه السلام ته اسباب د مرګ چې کوم اسباب او علاماتو د موت مراد هغه نښې نښانې د مرګ مراد دي علامات د مرګ هغه به ښکاره شولې لا مړ نه خو علامات او نښې د مرګ دا به ښکاره شولې نو په دغه وخت کې ده دا وصیت وکړو نو تاسو حاضر وئ یهودو نصاراو چې دا دروغ په هغه باندې ووایئ اذ قال لبنیه کله چې وویله د خپلو زامنو ده ما تعبدون من بعدي د چا بندګي به کوئ تاسو زما نه وروستو بچو زه خو مړ کېږم زما نه وروسته تاسو به د چا بندګي چې د هغه کوئ دا وصیت یې ورته
وسیط هغه حکم چې هغه به منسوخ کیږي نه، او وسیط هغه چې به ورثه په هغې باندې په ډېره ښه طریقه باندې عمل کوي، لکه پلار مې راته وصیت کړی دی او نیکه مې راته کړی دی، په هغې ښه عمل کوي. نو ځکه دلته وسیط چې د هغه ذکر کوي، لکه مخکې وصا کې وسیط چې د هغه ذکر. قالو نو دې سامنے ورته نعبدو الهک، موږ به بندګي کوو ستا د معبود و اله آبائک، او د معبودانو د پلارانو ستا. پلاران یې څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام دی، او اسماعیل علیه السلام دی، او اسحاق علیه السلام دی. د دیو بندګي چې د هغه به موږ کوو. ابراهیم او اسحاق او ابراهیم علیه السلام چې دا خو یې نیکه دی مشر، او دارنګې دا اسماعیل او اسحاق علیه السلام چې دا ترونه دي. نو دې نه معلومیږي چې په نیکه باندې او دارنګې په ترونو باندې اطلاق د پلار کېږي. ترې که نه تره، نو دا ورېرونه ورېرې داسې لکه بچو په شان دي، نو دې ته پلار ویلی شي، او دارنګې نیکه ته هم پلار سړی ویلی شي. ترونو او په نیکه باندې اطلاق د پلار دلته شوی دی آبایکا. نو موږ به ای پلاره موږ به ستا د معبود بندګي کوو، د هغه معبود بندګي به کوو چې ستا پلارانو د هغې بندګي کړله چې ابراهیم او اسحاق او اسماعیل علیه السلام دی. نو چا ویلی چې دا به ډېر محبودان دي؟ نو الله جواب کوي د هغې الها واحدا، چې دا معبود دی یو. ذهن کې درې نه شي چې دا ډېر معبودان شو، نه، د دې ټولو یو معبود دی چې الله دی، موږ به د هغه بندګي کوو. ونحن له مسلمون، او موږ به خاص د هغه دپاره مسلمون تابعدار یو، خاص د الله تابعدار وي د هغه د حکمونو. یا موږ به خاص د الله ته مسلمون اخلاص کوونکي د عبادت او د بندګۍ یو. نو تاسو ولې دروغ وایئ چې دا یهود او یهودیت نصرانیت باندې وصیت کړی دی؟ خپلو بچو ته دا وصیت کړی دی. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا بل زجر د دیو ته چې هغه دا دی چې دیو به یهود او نصاراو به فخر کوو چې زموږ پلار نیکه پیغمبران تېر شوي دي او د دیو په عمل باندې به موږ بچ کېږو. نو الله پرې رد کوي چې نه، انبیاو خپل عمل دی او دارنګې ستاسو خپل عمل دی، هر چا ته به د خپل عمل فایده میلاویږي، په خپلو مشرانو به فخر نه کوي. موږ ته چې دا فایده راووتله چې ته به ځان له عمل کوې، د مشرانو په عمل باندې موږ او تاسو نه بچ کېږو. یو سړی وایي جي زما پلار نیکه مولین تېر شوي دي، جي موږ دغه دی مولینو کوري، جي موږ سیداني، جي موږ میګاني، دا خبرې چې هغه کوي. نو په دې باندې سړی نه بچ کېږي، خپل عمل به کوې او دارنګې صحیح عقیده د توحید دا به لري، په دې به بچ کېږي. چې عقیده دې خراب وي بیا هم نه بچ کېږي، او چې عملونه دې ځان له نه کول، نیک عملونه دې ځان لپاره نه کول، نو بیا هم نه بچ کېږي. پردي عملونو باندې سړی خو نه بچ کېږي که نه، خپل عمل چې هغه به کوي. او دا خبره به تر ډېره خلکو نه اورې، خپله به مونځ نه کوي، ګیرې به خره وي چې موږ سیدانې، موږ میګانې، موږ آل رسولي، او دارنګې چې دی ګیرې به خرېرې وي موږ عاشقان رسول محبان رسولي. څنګه چې د رسول نوم راشي بس په سترګو باندې ګوتې ږدي، اذانه کې چې کله به د هغه نوم یادېږي بس زار شم او قربان شم، دا الفاظ چې د هغه وي او په سترګو باندې لاس کېږي چې بس ډېر راته ګران دی. دا دروغ وایي چې ته ګران وي، خو ګیره د هغه په شان پرېږده، ویښتان د هغه په شان پرېږده، پیسې به د خپو کې مه راکېږه، دا خو د رسول الله د طریقې خلاف طریقه ته کوې. خو هسې بس زبان جمع خرچ چې د هغه کوي. نو د مشرانو په عملونو باندې انسان نه بچ کېږي، او مه په هغې باندې فخر چې د هغه کوه، د بل چا په عمل ته ځان له به عملونه چې د هغه کوي ځان له. رسول الله صلی یو ورځ باندې دا ویلي مو، فاطمې رضی الله عنها ته خطاب کړی و چې فاطمې که په دنیا کې ما نه ته څه غواړې وی غواړه، زه به له درکمه، ګوره ځان لپاره عملونه چې د هغه کوه، او په دې باندې دوکه نه شي چې زما پلار پیغمبر دی او په آخرت کې به زه بچ کېږم او بس نیک عمل مې وکړه، که وبې نه کړه. ګوره زما په عمل باندې چې د هغه ته نه شي بچ کېدلی، خپل عمل چې د هغه کوه. که د پیغمبر بچې هم وي که نه، نو هغه به دا مونځ هم کوي، روژه به هم نیسي، که مالدار حج به هم کوي، او دارنګې چې دی نور عملونه چې هغه به هم کوي. داسې به نه وي چې زما پلار مې پیغمبر دی یا پلار مې صحابي دی یا پلار مې یو غټ عالم او امام دی، د هغه په عمل به زه بچ کېږم. دا څونه ښایسته فایده د دې نه راووته. نو ای یهودو نصاراو، تاسو څنګه د دې انبیاو په عملونو باندې فخر چې د هغه کوئ؟ په دې عملونو خو تاسو نه شي بچ کېدلی. نو هر سړی به ځان له نیک عمل چې د هغه به کوي. دویمه فایده ترې دا معلومېږي چې د بل چا د ګناه هغه تپوس به تا نه نه کېږي، د بل چا ګناه به په تا باندې نه بارېږي. ته خپله نیک عمل کوې او بل یو سړی ګناه چې د هغه کوي
او ته د ګناه منع کوې او هغه نه منې کېږي نو د دې ګناه سزا په تا باندې نه راځي که هغه بچی دی که هغه ښځه ده که هغه نور دی چې ته د ګناه نه منې کوې او بیم هغه ګناه چې هغه کوي پټې تا نه کوي او یا مطلب دا دی چې ستا پې نوره وسه نه کېږي دغه نه زیاته نو په دغه ګناه باندې ته به نه راګیرېږي ته به دې راګیرېږي که وسه دې کېده په لاس یې منې که دا ګناه لکه بچی مې دی ښځه دی لاس طاقت الله درکړی دی بس منې که په لاس که په لاس باندې نه دعوت چې هغه ورکه چې دعوت خو باندې وسه کېږي که په لکه خفګانو سره په دې باندې وکړه د ګناهونو نه منې که که دغه نه په زړه کې نفرت چې هغه ترې کوله که دا د عام خلکو په باره کې دا خبره ده چې ګناه کوي ته نه منې کول کولی شي او نه دعوت ورکولی شي او نه په لاس باندې کولی شي نو په زړه کې بد وګڼه او که زړه کې بد نه ګڼې او پروا پې نه کوې نو بیا تا کې ایمان نشته دی چې زړه کې ته بد نه ګڼې کله نو دې د وجې نه ته به دا باندې کوې لیکن که هغه بیا هم ګناه کوي نو د ګناه سزا بیا په تا باندې نه راځي ځکه تا خو منع کړې ده که نه اوس که ګناه کوي بس هغه خپل کار دی د هغې سزا به صرف هغه ته میلاوي تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دغه یو ډله د پیغمبرانو چې کومه تېره شوه تلک امتونو دغه یوه ډله ده دغه د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل او اسحاق او یعقوب دا ډله ده د ډله د پیغمبرانو قد خلت چې هغه مخکې تېره شوې ده لها ما کسبت د دې لپاره بدله د هغه عمل ده چې دې وکړی لها ما کسبت معنا د دغې ډلې د پیغمبرانو لپاره بدله د هغه عمل ده کسبت چې دیو کړی دی دیو چې کوم عمل کړی دی نو د هغې بدله به هغو ته صرف چې د هغه میلاویږي لها ما کسبت ولکم ما کسبتم او ستاسو لپاره بدله د هغه عملونو چې تاسو کړي دي تاسو چې کوم عملونه کوئ یهودو نصارا او مشرکانو عرب ستاسو به خپل عمل هغې بدله به تاسو ته چې د هغه میلاویږي ولا تسألون عما كانوا يعملون تپوس نشي کېدی ستاسو نه په باره د هغه عملونو که چې دوی به کول که هغو کوم عملونه کول د هغې په باره کې به تاسو نه تپوس نه کېږي بالفرض و تقدیر که هغو چېرته ګناه کلي خطایي کلي نو د هغې تپوس به تاسو نه نه کېږي او دلته یو جانب حذف دی چې هغه دا دی چې د هغو نه هم تپوس نه کېږي ستاسو عملونو په باره کې تاسو چې کوم ګناهونه کوئ نو د دې تپوس به د انبیاو نه نه کېږي چې ستاسو امت ولې دا ګناهونه کوله او یا ولې دا خلک اور ته چې دا لاړه لکه پرون هم تېر شو زموږ نبي باره کې چې تا نه به د اور والاو په باره کې تپوس نه کېږي نبي د دې ذمهوار نه دی چې دا خلک اور ته ولې لاړه نو دا خبره موږ پرون هم وکړه چې دا خبره صحیح نه ده چې یو سړی ووایي چې یاره امریکا کې څوک مړ کېږي په کفر باندې او په شرک باندې او یا په بل ملک چین کې دا چینایان مړ کېږي نو الله به موږ نه قیامت کې تپوس کوي دا غلطه خبره ده بالکل موږ نه الله د هغې تپوس چې د هغه نه کوي ځکه هغو ته اسلام دین رسېدلی دی پېژني اسلام د قرآن داسې دغه کوي هغې چې سړی ته حیران شي د هغې تفتیش تعالی چې د هغه کوي د هغې مطالعه چې د هغه کوي د اسلام دین مطالعه کوي خاص کر د نیټ زمانه ده هر کافر ته تقریبا چې دا اسلام دین پېژني ریلی شي ځان دې پوهه کړي او که بالفرض و تقدیر تپوس کېږي نو چې دې سره کم نږدې کسان چې هغو له دعوت ورکولی شي اسلام نه خبر نه نو د هغو نه به بیا تپوس کوي چې تا به خپله منځونه عبادت به دې کوو خاطر کافرو ته ولې هغو له دعوت نه دی ورکولی چې ستا وس یو ته ورتلی شي او هغو له دعوت ورکولی شي او هغې خبر نه یو ته له دعوت ورنه کړي نو بیا به ته ذمهوار او نور چې په دنیا کې کافر مړ کوي موږ نه تپوس نه کېږي دا ځکه د هغو خپل عمل دی زموږ خپل عمل دی ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين پدې کې الله رب العالمین بل زجر او رټنه دیو ته ورکوي هغه دا دی چې دی د یهودیت او د نصرانیت د دین دعوت خلکو ته چلوي اوس هم دا دعوت ډېر دی د یهودو دا دعوت ډېر زیات دی یهودیان وایي چې تاسو یهودیان شئ نو دا زموږ حق دین دی نو تاسو به په هدایت روان شئ نصارا وایي چې زموږ دین چې دی نو دا حق دین دی تاسو نصرانیت دین باندې روان شئ نو په هدایت به منده کوي او هدایت باندې به روان شئ جنت ته به ورسېږئ الله فرمایي نه دا دروغ وایي تاسو ورته ووایئ چې هغې کله تاسو وایئ چې یهودیان شئ نصارا شئ نو تاسو وایئ چې موږ د دین د ابراهیم علیه السلام تابع د بل چا تابعداري موږ نه کوو د ابراهیم علیه السلام دین دا حق دین دی هغه د توحید دین دی هغه د اخلاص دین دی نو موږ هغه د دین تابع یو او هغه نه یهودي و نه نصراني و مخکې تېر شو چې هغه یهودي نصراني چې هغه نه و د دې د وجې نه تاسو دا خبره چې دی هغه غلطه چې هغه کوئ چې تاسو ووایئ چې یهودیان شئ نصارا شئ نو تاسو ته به هدایت چې هغه میلاو شي نه هدایت چې دی نو هغه په دین د ابراهیم علیه السلام کې دی
وقالو وایلی کونو شی تاسو هودن یهودیان او نصارا یا نصارا شی تهتدونو تاسو به هدایت مند کئی او په هدایت باندې بروان شو هدایت به حاصل کئی. او مخکې موږ ویلو چې دا دپاره تفصیل دی. یهودین او نصاران په خپل منځ کې سره وران دي، د یو بل دین قایل نه دي هغوی. ځکه مخکې یهودیانو په باره کې دا تېر شو چې هغه وایي چې نصارا په هېڅ شي د دین نه دي، نصارا وایي یهودیان په هېڅ شي د دین باندې نه دي. نو دلته څنګه داسې وایي؟ نو جواب دا دی چې نه، یهودیان داسې وایي چې تاسو یهودیت دین اختیار کړئ نو هدایت به منده کوي. نصارا د هغې په خلاف کې لګېدي او ته وایي چې نه، تاسو زموږ نصرانیت دین چې د هغه اختیار کوي هغه حاصل کړي نو تاسو به هدایت منده کوي. نو ته ورته ووایه چې نه، دا دواړه دینونه باطل دي او دا منسوخ دینونه دي. قل ته ورته وایه بل ملت ابراهیم، بلکې مونږ خو تابعدار یې د دین د ابراهیم علیه السلام، بلکې مونږ تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام. بل نتبعو ملت ابراهیم، نتبعو لفظ پکې حذف دی، بلکې مونږ تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام. حنیفنا چې هغه کلک موحد و، وما کان من المشرکین، او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. وانتم مشرکون، یهود و نصاراو او د مکې تاسو مشرکان او هغه د مشرکانو د ډلې نه نو موږ د هغه د دین تابع یو. حنیف لفظ په قرآن کې دا تقریبا 10 یا 12 پیرې راغلی دی، تقریبا 10 یا 12 دی، او ټول د ابراهیم علیه السلام په صفت کې راغلی دی. حنیف هغه انسان ته وي چې هغه یو معنی چې د هغه دا دی چې هغه مخلص وي. حنیفا معنی مخلص. نو ابراهیم علیه السلام کې اخلاص ډېر و، ځکه صرف د الله لپاره بندګي کول او شرک یې نه کوو، او مشرکانو سره ډېرې مقابلې کړي دي. دویم حنیف ابن قیم رحمه الله وایي حنیف څه ته وایي؟ المقبل علی الله والمعرض عمن سواه. هغه انسان ته وایي چې په الله ته متوجه الله ته او د نورو خلکو نه اعراض کوونکی وي، دې ته حنیف وایي. هر وخت کې الله ته توجه وي او د الله نه سوا د ټول مخلوق نه مخه چې هغه اړولی، بس عمل کوي په الله یې نظر چې بس د الله لپاره د عمل کوم. نو که هغه روژې او که هغه حج او که هغه زکات او که هغه منځ او که هغه تلاوت او که قرآن ته کېناستل صرف د الله لپاره، د نورو خلکو نه اعراض کوونکی هغې طرف ته توجه نه وي. المقبل علی الله والمعرض عمن سواه. نو دارنګې حنیفا معنا د پوخ عقیدې د توحید عقیدې والاو، د عقیدې د توحید چې هغه ډېره مضبوطه وه. نو دا د ابراهیم علیه السلام په صفت کې چې راغلی حنیفا وما کان من المشرکین. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم. دې کې اوس اظهار د خپل عقیدې دی چې کله ته تاسو ته وی چې یهودیان شي نصارا شي نو تاسو د هغې په جواب کې دا وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام د دین تابع، نو بیا د خپل ایمان اظهار ورته کوئ. دارنګې رد د هغو په شبهه باندې هغه ده چې هغو به دا ویل یهودو نصاراو، هغو به دا ویلی چې تاسو موسی علیه السلام نه منئ، یهودو به ویله او دا خو حق پیغمبر و. نصاراو به د مؤمنانو ته ویل چې تاسو عیسی علیه السلام نه منئ او دا خو حق پیغمبر و. نو تاسو ورته ووایئ چې ولې موږ نه منو، موږ عیسی علیه السلام هم منو، موسی علیه السلام هم منو، موږ ټول پیغمبران منو، او تاسو بعضې منئ بعضې نه منئ. ستاسو دین غوره شو که نه زموږ دین غوره شو. تاسو بعضې پیغمبران منئ او بعضې نه منئ، لکه رسول الله صلی د آخري پیغمبر چې دی مثال دا نه منئ، او دارنګې چې خپل دا یو پیغمبر منئ او د هغې هم پوره تابعداري نه کوئ. او موږ چې کوم وي نو موږ ټول پیغمبران چې هغه منو یو شانتې منو چې دا ټول د الله حق پیغمبران دي، په دوی منځ کې فرق چې هغه نه کوو، تاسو فرق کوئ. موږ ټول کتابونه منو او تاسو چې قرآن نه منئ، یهود انجیل نه مني او نصارا چې هغه تورات ورسره نه مني او قرآن هم نه مني. نو زموږ اظهار د عقیدې چې هغه دا دی، دې ته اظهار د خپل عقیدې او رد کول په هغو باندې. بیا بعضې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سهار په سنتو کې په اول رکعت کې به دا آیت لوستو او په دویم رکعت کې وروسته راځي سورة ال عمران کې قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم. دغه آیت به په دویم رکعت کې وروستو کله کله به داسې کول. او اکثري قاعده د هغه دا وه چې نبي صلی الله علیه وسلم به سهار سنت کول دا ډېر مهم سنت دی. نو په اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون سورت به لوستو، په دویم کې به قل هو الله احد لوستو. نو دا تاسو مې زده کئ چې دا دوه اسان سورتونه دي. په سهار سنتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ماښام سنتو کې هم دا لوستلو. په دې کې اظهار د خپل عقیدې دی چې الله موږ د کافرانو نه بري او ستا توحید عقیده چې هغه منو چې ته یو ذات یې، ستا بچي نشته دی، تا سره شریک نشته دی، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
قولوا تاسو وایه آمنا بالله مونږ خو ایمان راوړلی په الله تعالی باندې یوازې وما او په هغه څه باندې انزل الینا او په هغه کتاب باندې او په هغه څه باندې چې نازل شوی دی مونږ ته وما انزل الی ابراهیم او په هغه څه باندې او په هغه وحی باندې چې نازل شوی و ابراهیم علیه السلام او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیه السلام دا والاسباط او د هغې اولاد او خاندان ته والاسباط د هغې اولاد وما اوتي موسی و عیسی او په هغه کتاب باندې چې ورکړی شوی موسی او عیسی علیه السلام ته کتاب ته مراد ده او هغه صحیفې ورسره مراد دي یا په هغه څه باندې چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته چې تورات دی او عیسی علیه السلام ته کتاب ورکړی شوی انجیل وما اوتي النبیون او هغه چې ورکړی شوی نور انبیاو ته من ربهم د طرفه د رب د دیو نه چې کومې صحیفې ورکړی شوی نو په ټولو باندې موږ ایمان راوړلی لا نفرقو بین احد منهم مونږ جدایي نه راولو په منځ د هېچا کې د دې انبیاو نه په ایمان راوړلو کې مونږ فرق نه کوو بین احدین په منځ د هېچا کې منهم د دې انبیاو نه په څه کې فرق نه کوو فی الایمان په ایمان راوړلو کې ټول به یو شانتې باندې ټول د الله حق پیغمبران دي 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران الله را لېږلي دي او ټول حق پیغمبران دي مونږ ټول منو او تاسو بعضې منئ او بعضې نه ونحن له مسلمون او من خاص الله تعالی دپاره تابعدار یو او من خاص الله تعالی دپاره اخلاص کوونکي یو